سلامونه د شمشاد ټلویزیون قدرمنو لیدونکو سهار مو په خیر هیله ده ټول به رکروغ اوسئ د خپلو کورنیو تر څنګ به مو د نن ورځې سهار هم په خیر و خوښۍ او په عباداتو سره راپیل کړی وي روڼ سهار 2 ساعته سهارنۍ خپرونه هم پیل شوه په ژوندۍ بڼه نو هیله دا ده چې تاسې زموږ د خپرونې لیدونکي اوسئ او تر پایه مو وګورئ په خپرونه کې مو یو ځل بیا نو بېلابېلو موضوعاتو ته ځای ورکړی ده چې میلمانه به راسره هم وي په خپرونه کې ورسره به د موضوعاتو په تړاو باندې خبرې اترې ولرو دا چې لومړنۍ برخه نو ستاسو د اړیکو لپاره ځانګړې ده کولی شئ په لومړنۍ برخه کې راسره تاسې ګډونوال شئ خپل نظریات که د موضوع په تړاو وي او یا هم په سیمه کې ځینې ستونزې په اداراتو کې ځینې ستونزې او غوښتنې ولرئ پیغامونه مو هم کولی شئ او نظریات مو هم کولی شئ چې له موږ سره په خپرونه کې په ګډون کولو سره شریک کړئ ستاسې لپاره د اړیکو شمېره ده 0 شپږ 11 تر ډېره کوښښ وکړئ داسې یو موقعیت د ځان دپاره انتخاب کړئ چیرې چې د موبایل سیګنل سم کار کوي د دې تر څنګ د شور ماشور څخه هم بیروبار او فاصله واخلئ د ټلویزیونونو غږونه بالکل خاموشه وساتئ چې غږ مو انعکاس ونه کړي تر څو کوم نظر چې تاسې شریکوئ موږ او لیدونکي په سم ډول باندې واورو نو خپرونه کې بېلابېلو موضوعاتو ته مو ځای ورکړی مهمه ده چې د روژې مبارکه میاشت ده او دغه د روژې مبارکه میاشت نو هیله دا ده چې په تاسې ټولو باندې په خیر و خوښۍ او په عباداتو سره تیریږي تر دا مهال به نو تاسې خوښ اوسیږئ او څه چې پلان کړي مو وي تر دا مهاله به ورته ستاسې رسېدنه هم شوي وي تر ډېره کوښښ وکړئ چې د روژې مبارکه میاشت ده د نورو سره ښه سلوک او ښه رویه او خوش اخلاقه اوسیږئ نه داسې چې خدای ناخواسته د نورو څخه ستاسې خوابدې اوسیږئ او یا هم نور له تاسې نه خوابدي شي تر ډېره کوښښ وکړئ چې په یو بل باندې مهربانه اوسیږئ پرمهره اوسیږئ ترمنځ مو یووالی او اتفاق باید موجود وي خصوصا هغه فامیلونه چې بیا د دوی د کور تعداد هم زیات وي او اکثر فامیلونه یا کورنۍ داسې وي چې تر ډېره بیا د هغوی په کورونو کې جنګ و جنجال زیات هم راځي دا نو بیا هغه کورنۍ دي چې هم د روژې نه وړاندې د دوی په کورونو کې اکثر جنګ و جنجال پیدا کیږي او هم د روژې په مبارکه میاشت کې دغه روژې مبارکه میاشت نو کوښښ وکړئ چې په خوښۍ او په خیر و عبادت سره یې تېره کړئ نه داسې چې کوم اعمال تاسې له روژې څخه وړاندې ترسره کول په روژه کې هم تاسې ادامه ورکړئ او ترسره کړئ نو خدای پاک له تاسې نه هم خفه او ناراضه کیږي بندګان به هم له تاسې نه خفه او ناراضه وي تر څنګ به مو هغه ګاونډیان چې له تاسې سره په چمګاونډ کې نږدې کورونه لري هغوی هم همداسې نو کوښښ وکړئ چې ترمنځ مو اتفاق و یووالی او محبت ولرئ د فامیلونو ترمنځ البته یووالی ډېر زیات مهم دی کوښښ وکړئ چې د روژې مبارکه میاشت کې خپل اخلاقو ته هم کار وکړئ ځینې کورنۍ کې داسې ماشومان وي یا داسې ځوانان وي تر ډېره بیا نجونې او زموږ ځینې ورونه چې هغوی بیا غوسې ډېرې کوي د خپل مور او پلار سره یعنې په بد اخلاقۍ باندې خبرې کوي هغه د خبرو اصول چې لازم دی هغه ډول ورسره مخ ته نه ځي احترام خو بیخي له څه نو ځینې کورنیو کې بیا اکثرا داسې پیدا کیږي نو کوښښ وکړئ چې د روژې مبارکه میاشت ده هغه خویندې او هغه ورونه چې په غوسه زر ورځي خوابدي کیږي زر نو دوی باید په دغه میاشت کې خوښه او خوشحاله اوسیږي او تر ډېره باید عبادت ته وخت ورکړي تر څو عبادت لپاره دوی ته ثواب هم ورسیږي او نور هغه اعمال چې مثلا وړاندې ترسره کول نورو سره ښه چلند وکړي او ښه رویه باید ورسره وکړي خپرونه کې نن چې کوم موضوعاتو ته مو ځای ورکړی هغه به هم له تاسې سره شریک کړم خو یوه پیغام زه به وړاندې کوم او یو موضوع باندې به له تاسې سره معلومات شریک کړم هغه دا چې پرون د هوا پیژندنې ادارې لخوا په یو شمېر ولایتونو کې د بارانونو اټکل شوی و نو د پایتخت یا د کابل په شمول باندې په یو شمېر ولایتونو کې باران وریږي نو کوښښ وکړئ هغه فامیلونه یا هغه کورنۍ چې کورونه د سیند تر غاړې دي او یا هم ورته نږدې دي یا داسې کورنۍ په داسې ځایونو کې ژوند تیروي یا ژوند کوي چیرې چې بیا نو د سیلابونو د راوتلو احتمال وي د باران په اورېدو سره دوی ته ګڼې ستونزې پیدا کیږي دوی باید پوره چمتووالی له مخکې نه ولري او د دې تر څنګ باید هڅه او کوښښ وشي د هغه هیوادوال چې دوی ته خطرات پیښیږي په دغه ډول موسم چې باران وریږي پرې کې یا هم دوی ته د سیلابونو د راوتلو احتمال زیات وي او یا د
د باران په ورېدو سره دوی ته ځینې مشکلات پیدا کیږي. خدای ناخواسته دا چې دوی ته ګڼې ستونزې پیدا نه شي. له هر څه وړاندې دوی باید د ځان لپاره تدابیر له مخکې نه نیولې وي، او یا هم که کومې ستونزې دوی ولري په دغه برخه کې، او که چیرې ګوري چې خدای ناخواسته د دوی مال او ځان ته خطرات دي، باید کوښښ وکړي چې د یو څه موقت وخت لپاره باید د خپلو کورنیو هغه که مثلا د کورنۍ نور غړي وي، ورونه وي، خویندې وي، عمهګان وي، کورونو کې ورته ځای ورکړي یا پناه ورکړي. کله چې هم دغه باران ودرېد او ځینې مشکلات او ستونزې کله د سره پیدا کیږي یا پیدا وي، نو چې کار ورته وشو تر ډېره دوی بیا کولی شي چې بېرته خپل کورونو ته ستانه شي او په خپل کورونو کې بیا نو ژوند وکړي. خو له هر څه وړاندې که چېرته خدای ناخواسته دغه ډول بارانونه کیږي او تاسې په دغه برخه کې معلومات هم نه لرئ چې باران کیږي، آیا خدای ناخواسته سیلاب خو به ورسره نه راځي او یا ګڼې ستونزې او مشکلات خو موږ ته پیدا نه کړي. دغه ستونزې اکثر هغه فامیلونو یا کورنیو ته پیدا کیږي چې تر ډېره د دوی کورونه د سیند تر غاړه وي او یا هم خامه کورونه ولري. نو د خامه کورونو لپاره بیا تر ډېره احتمال د دې وي چې یا ورباندې خدای ناخواسته چتې وغورځېږي، یا یې کوټې چپه شي، او یا هم ځینې ستونزې ورته پیدا شي، دیوالونه یې وغورځېږي، سیلابونه ورته ورداخل شي او کور یې ړنګ شي. تر ډېره نو هڅه وکړئ چې خپل دغه برخه کې تاسې تدابیر ونیسئ، ځان دپاره او خپل د فامیل د کورنۍ د غړو لپاره مو هم تر ډېره د حفاظت په برخه کې کار کړی وي. راځم اړیکې ته بیا په موضوع باندې له تاسو سره معلومات شریکوم. دا چې خپرونې کې کوم موضوع موږ لرو. الو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. سهار مو نیکمرغه. سلامت اوسئ، بخیر راغلئ زموږ خپرونې ته. مننه کوم، خیر اوسئ، تاسو هم خیر اوسئ چې ټولې خپرونه مو پیل کړې. سلامت اوسئ. فکر کوم عبدالله را سره په خپرونه کې ګډون مو کړی. بالکل. ډېره ښه ده، مهرباني. مننه. د نن ورځې خپرونې موضوع مو څه ده؟ د نن ورځې د خپرونې موضوع موږ ټاکلې ده. اکثر هیوادوال وي چې دوی که روژه وي په روژه کې لمونځونه نه کوي، نو د خپله په روژې میاشت کې عبادت کول، لمونځ ته وخت ورکول، 5 وخته لمونځ په موږ او تاسې باندې فرض دی. نه یوازې دا چې موږ د روژې په مبارکه میاشت کې لمونځ ته وخت ورکو، له ده وړاندې او له ده وروسته هم باید موږ خپل هغه 5 وخته لمونځ ادا کړو. خو ولې ځینې داسې کسان پیدا کېږي، ځینې ځوانان وي یا ځینې خویندې داسې وي چې هغوی د روژې مبارکه میاشت کې تلاوت او عبادت او لمونځ ته وخت ورکوي، خو له هغه وروسته بیا نو دغه اعمال بیا نه ترسره کوي، نه لمونځ کوي، نه تلاوت او نه عبادت. ډېره ښه موضوع ده. که سړی فکر وکړي، لومړی د اسلام 5 بنا، بیا په هغې کې لومړی څه ده او دوم څه ده او دریم څه ده، دا هر څه په ترتیب دي. بالکل. که ته لومړی بنا عملي نه کړې او مسلمان نه شې، نو ستا لمونځ روژه په تا نشته. وخت چې یو څوک مسلمان شو او کلمه یې وویلې، له هغه وروسته په ده باندې که بلوغیت ته رسېدلی، معمولا په اسلامي ټولنو کې بیا داسې دي چې د وکلالۍ نه شروع کوي تر څو د بلوغیت تر دورانه پورې بیا د لمانځه او د هغه آدابو، فرایضو، سنتونو، اخلاقو، ټولو مسایلو سره بلد اوسي. چې بلوغیت ته رسېږي لمونځ پرې فرض. بیا له هغه وروسته د بلوغیت ته راځي روژه فرضېږي. که په چا په عین حال کې دواړه یو وخت راغله هم دواړه فرض دي، نو په 5 بناو کې دومه چې دا لمونځ ده باید تر هر څه وړاندې لمونځ وشي، او لمونځ د روژې پورې تړلی نه ده. لمونځ جدا رکن ده، روژه جدا رکن ده. نو هر سړی باید بدون د روژې نه د لمونځ فریضیت او د لمونځ ته وخت ورکول نه، دا پرې فرض باید وي. همیشه باید موږ د لمانځه لپاره کار پرېږدو، نه د کار لپاره لمونځ پرېږدو. لمونځ زموږ د دین دوهم رکن ده، دوهمه بنا ده، دوهمه ستنه ده. نو تر هر څه وړاندې بیا لمونځ او لمونځ تر څنګ بیا روژه ده. دا هر څه په ترتیب ځکه ده چې په نوبت سره هر څه را روان دي. د انسان د ژوند سره تړلې خبرې دي. مثلا لمونځ ده، لمونځ پسې روژه ده. روژې نه وروسته مثلا یو کس تر 18 شلو یا تر هغه اخواته
د حساب مالک کیږي، یعنې په هغه باندې بیا زکات اولي. او بیا حج پنځم ده چې هغه فرض ده، څه کولی شي څوک د روژې میاشت کې لمونځ کوي، دا مناسبه نه ده، یوازې د روژې پورې تړلې خبره نه ده. نو ټولو هېوادوالو څخه مې هیله دا ده چې لومړی لمونځ تر څنګ روژه زکات او نور ټول بنا وتعالى رسیدګي وشي د ټولو اخلاقو او ادابو سره. سلامت اوسئ. تاسو نه ډېره مننه. ښه موضوع مو ټاکلې وه، خو زه نن په یوه بله موضوع غږېدم. موضوع دا وه چې نن باراني موسم ده او دومره تیز باران نه ده. ځینې کسان چې نن رخصت دي یا کار ته نه ځي، دوی فقط څو نیالګي راواخلي. نن د یوه کري نن داسې موسم ده چې بیخي دا د نیالګیو کرلو لپاره مناسب ده، ځکه هم ځمکه لمده ده، هم هوا وریځ ده او باران څاڅکې څاڅکې راځي. د نیالګي کرلو لپاره دا هوا بیخي ډېره مناسبه هوا ده. بلکل. سلامت اوسئ. تا خپله هم نیالګي کرلي دي په کور کې؟ مونږ خو بس هر کمپاین هر ځل چې کېږي بس مونږ زیات شمېر نیالګي کرو. مونږ خو ننګرهار کې بیا د دلوې له پیل شروع تر د اغوت میاشتې پورې دا زمونږ د ننګرهار د خلکو د نیالګي کرلو د کمپاین موسم دی او معمولا خلک په دغه وخت کې هلته نیالګي کوي. خو تر حمل او 15 شلو پورې هم نیالګي کرل کېږي. ما خپله هم نیالګي کرلي او هم میوهداره نیالګي کرلي، هم د میوې. ډېره ښه ده. نو هیله دا ده چې ښه حفاظت او ښه ساتنه یې وکړئ، ثواب یې هم ده. انشاءالله. سلامت اوسئ عبدالله چې له موږ سره په خپرونه کې مو ګډون درلود. مننه تاسو. خیر اوسئ. قدرمنو لیدونکو، موضوع مو د نن خپرونې لپاره ده. اکثر تاسې به هم لیدلی وي ځینې ځوانان وي یا ځینې داسې افراد پیدا کېږي چې د روژې په مبارکه میاشت کې بیا نو ډېر عبادات او ډېر تلاوت او ذکر او تر څنګ یې لمونځ ته وخت ورکوي، حتی نفلي لمونځونه کوي، حتی د تهجد لمونځ ادا کوي. نو که چېرته مثلا دغه ډول عبادات که یوازې موږ محدود د دغه روژې میاشتې لپاره کوو، له دې نه ورهاخوا که چېرته روژه میاشت ختمیږي هم په عامو ورځو کې موږ لمونځ ته وخت ورکړو، تلاوت ته وخت ورکړو، ذکر ته وخت ورکړو او تر څنګ یې که تهجد لمونځ موږ د شپې په 2 بجو ادا کوو، نو څومره به ښه وي چې په عامو ورځو شپو کې موږ هم دغه ډول عباداتو ته وخت او ځای ورکړو. تر ډېره لکه څنګه چې عبدالله زموږ لیدونکي یاده وکړله، وایي نه یوازې دا چې موږ د کار لپاره لمونځ پرېږدو، بلکې د لمونځ لپاره باید موږ خپل کار پرېږدو. ځینې کسان داسې وي چې د هر څه وړاندې ورته اولویت د هغوی کار د هغوی مصروفیت لري. وایي که زه چېرته لمونځ وکړم نو زما کارونه په ځنډ پاتې کېږي او شاید زما کارونه شاته پاتې شي او په هغه وخت چې د ده لپاره ټاکل شوی پر وخت باندې ترسره نه شي. نو کوښښ وکړئ چې د لمونځ لپاره خپل کارونه وځنډوئ، چې کله مو لمونځ ادا کړ بیا نو له هغه وروسته کوم فعالیتونه چې تاسې لرئ ترسره یې کړئ. اکثر بیا داسې هیوادوال هم شته دی که چېرته مثلا یو اړین کار ولري یا اړین مصروفیت ولري، د هغه لپاره بیا دی وایي چې زه لمونځ ادا کوم، هغه لمونځ بیا داسې په بیړه بیړه لمونځ ادا کوي چې بیخي نه پوهېږي انسان ورباندې چې دی څه وایي. هغه لمونځ زما په نظر باندې که چېرته دغه ډول لمونځ کېږي نو بهتره دا ده چې ونه شي، ځکه لمونځ هغه څه دي لکه ته که چېرته لمونځ ادا کوې، لمونځ کوې که هغه په جمع باندې او یا هم په کور کې وي، خپله دغه لمونځ کول د خدای تعالی سره یا د الله پاک سره خبرې کول دي. کله چې هم تاسې لمونځ ادا کوئ ډېر باید په حوصلې سره، په سکون سره، ډېر په ارامۍ سره باید خپل لمونځونه ادا کړئ، نه دا چې په بیړه بیړه باندې تاسې لمونځ ادا کړئ، دوام پکې ونه کوئ او نور بیا همغه خپل کار ته رسېدنه وکړئ. دا هغه څه دي چې تر ډېره خدای پاک هم په دې باندې ناراضه او خفه کېږي. ګورئ تاسې چې کله لمونځ ته وخت ورکوئ، حداقل البته 20 دقیقې او یا هم 15 دقیقې وخت ورکړئ. ځینې کسان بیا داسې پیدا کېږي چې هغوی حتی نیم ساعت وخت
د لمونځ لپاره ورکوي یا وقف کوي. ځینې کسان داسې وي چې 15 دقیقې او 10 دقیقې د لمانځه لپاره وقف کوي. خو که چېرته مثلا لمونځ په ارامۍ سره وویل شي، لمونځ په ارامۍ سره، په سکون سره، په مینې سره، په محبت سره، په قره تاسې دغه لمونځ ادا کړی وی وای، نو دا خپله د خدای پاک سره خبرې کول دي او تر ډېره تاسو ثواب هم رسیږي. راځم اړیکې ته په ځینو نورو مسایلو بیا هم غږیږو. هلو السلام علیکم. السلام علیکم. خورګۍ خیر جوړه په خیر صحت ده ښه ده؟ سلامت اوسئ. تاسې هم زموږ خپرونې ته ښه راغلی. مهرباني. خیر چې خورې الله عزت وساته او خوشحاله اوسئ. شمشاد کارکوونکو ته، شمشاد تلویزیون ته ځانګړی سلام او خوشحاله ایسیانو چې دیني خپرونې ورکړي او الله دې نور هم د هېوادوالو ته طاقت او توام ورکړي چې دغسې یو ښه کارونه پیل کړي. خیر اوسئ. ډېره زیاته مننه. په موضوع را سره غږېږي یا نه د سیمې کومه غوښتنه او ستونزه مو راوړې؟ خورې دلته یو ستونزه وله، یو 2 نفره دي په یو کور کې، نو هغه دي سرطان. نو هغه نه پوهېږي چې چا لمبر او یا چا هغه وکړي، نو د دوی غم او غرور چا هغه ونه کړه، غم یې ونه خوړه که نه، نو کورونه یې په دغه ښکته منطقه کې دي، د ګمرک ساحه ورته وایي د بوتخا په سرطان اخته دي. او کته یې چې سړیواله یو سپین ږیری سړی ده او یو چې دی یو بل نفر د سیاسره ده. نو بیا ما ویل که چاته د منصب لمبر وي او دوی ته دغه غور وکړي او دوا موا ورکړي مشکلاتو کې د خواران. سلامت اوسئ. سمه ده. سلامت اوسئ. له تاسې مننه چې په خپرونه کې را سره وئ. زموږ تخنیکي همکارانو سره به ستاسې اړیکه وشي. مننه کوم له تاسې. وایي چې 2 هېوادوال داسې دي چې یو نارینه دی او بل ښځینه ده چې دواړه په سرطان ناروغۍ باندې اخته دي، بېوزله دي، د دوا اخیستلو توان او وسه نه لري. نو له دوی سره زموږ هغه هېوادوال چې شتمن دی او یا هم تر ډېره دوی کولی شي له بېوزلو سره مرسته وکړي، نو له دغه 2 هېوادوالو سره دې هم مرسته او کومک وکړي تر څو دوی دوا واخیستلی شي. حتی دوی د دارو اخیستلو توان هم نه لري. راځم اړیکې ته. هلو السلام علیکم. سلام علیکم. کار عزیزم خوب اوسئ. صبحتان بخیر. خیر اوسئ. ډېره مننه. سلامته اوسئ. مهرباني نوم دې راته واخله. سلامت باشید. صبحتان بخیر باشه. سلام تقدیم شما تقدیم تمام کارتون کار تکنیک پرنزدیک شنوندگی صدای نام شما شنونده هستند. شبانه رحمانی هستم از سالمان به تمام شدیم موقعی برنامه میشه دیگه. تشکر. سلامت باشی. بخیر آمدی به برنامه ما. بفرمایید اگر کدام نظر دارین میشنویم ازتان. من نظر تلویزیونی تلمان کردیم و موضوع برنامه شما کیست؟ موږ نن ورځې لپاره موضوع ټاکلې ده د لمونځ ادا کولو ګټې څه دي؟ برای سر موضوع خوب خیلی موضوع یاری گرفتیم که هر چیز همه وقت معیار خود داره. وقتی که از وقتش گذشت دیگه هیچ سود فایده‌ای نداره. همیشه وقت کوشش کنیم وقتی که تو در پا بیدار میشیم وضو بگیریم، نماز بخوانیم، دعا بکنیم، برای خداوند دعا بکنیم و همیشه وقت برای کسایی که از دنیا رفتن برای اونها دعا بکنیم و همیشه وقت خوب نزد خدا بخوانیم، هیچ وقت بد نکنیم با دیگران، همیشه کار بکنیم که این دنیا خدا ما در نظر بگیریم. این دنیا گذران است و میره دیر میشه، خانه ابدی ما شما اون دنیا میباشه و همیشه وقت کوشش کنیم کار بکنیم که در این دنیا اگر کدام کار اشتباهی که در این دنیا کرده باشیم به یک کار خوبی که کرده باشیم خداوند ما رو میبخشه و همیشه وقت نماز روزه انسان واقعی، مسلمان واقعی، مؤمن واقعی باشیم. خیر اوسئ. بالکل. ډېره مننه چې په خپرونه کې در سره ګډون درلود او نظر د نیک را سره شریک کړ. سلامت اوسئ. له تاسې ټولو مننه چې را سره یاستئ په خپرونه کې. بالکل لکه څنګه چې د خور یاده وکړه، زموږ او ستاسې نو اصلي کور هغه دنیا ده. کله چې هم موږ مثلا خپل هغه اصلي کور ته ځو هلته حتما
زموږ د اعمالو پوښتنه کیږي او موږ نه دا پوښتنه کیږي چې په هغه دنیا کې تاسې د امتحان لپاره تللي وئ څه مو وکړه او څه مو له دغه دنیا لپاره راوړي دي څه مو د دغه خپلې کور لپاره راوړي دي نو که چېرته تاسې ښه اعمال کړي وي ترسره کړي مو وي نو هغه ښه اعمال د دې باعث کیږي چې تاسې د جنت ته ولاړ شئ او که چېرته مو خدای ناخواسته په دغه دنیا کې د هغې دنیا لپاره هیڅ کار نه وي کړی نو هغه دنیا به هم ستاسې بیا ښه نه وي له تاسې مننه کوم چې راسره یاستئ د خپرونې لومړنۍ برخه کې مو راسره اړیکه وکړله په ځینو موضوعاتو راسره تاسې هم وغږېدلئ ستونزې چې تاسې درلودې راسره پرې وغږېدلې راسره مو شریکې کړلې بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ بیا هم ښه راغلی قدرمنو لیدونکو د خپرونې دوام دی او معلوماتي برخه پیل شوه د خپرونې د معلوماتي برخه کې موږ تاسې ته په یوه مهمه موضوع باندې ځینې لارښوونې او معلومات شریکو خو دغه برخه بیا نو دا چې په دغه برخه کې البته کوم معلومات وي او کومه موضوع ټاکل کیږي د کومه موضوع په تړاو باندې معلومات وي زموږ همکاره رجنا نوري وړاندې کوي له هر څه وړاندې ورته هرکلی وایم بیا به ترېنه دغه معلومات واورو موضوع به واورو چې نن راسره د خپرونه کې د کومې موضوع په تړاو باندې معلوماتي مطلب لري خیر راغلی سحر دی بخیر سلام سوله جان بر خودت آرزو دارم که یک صبح خوب خوش را آغاز کرده باشی و یک سلام و وقت بخیری بر شما عزیزان و روزداران بالخصوص دارم خدا کنه که در این مدت ماه مبارک رمضان این روزهایی را که شما سپری کرده باشین تا اینده تا و عبادتایتان قبول درگاه حق شده باشه سلامت اوسئ هیله ده د ستا هم ورځې په خیر پیل کړې وي او باقي دغه 9 ورځې په خیر سره به تېرې شوي انشاءالله سلامت باشي سوله یوه لسیزه خو تېره شوه که نه نن وروسته یې ښه نو مهرباني نن څه مطلب لرئ امروز موارد را که برای دوستا آماده ساختم در ارتباط با استفاده لبنیات فواید لبنیات و همچنان چگونه میتونن که در افطاری و همچنان در سحری از لبنیات استفاده کنن ډیره مهمه موضوع ده هغه د غوړ او د سره کړو خوړو څخه خو لبنیات بیا نو هغه څه دي چې وجود او بدن ته هم ګټه او فایدې زیاتې لري که نه او تر ډیره بیا د ځینو ناروغیو په برخه کې هم له موږ سره مرسته او کمک کوي ښه مهرباني څخه به دا مطلب واورو بله سوله جان لبنیات و فواید آن در تغذیه روزداران چگونه است و چی فواید دارن بیاییم اول سر فوایدش بس میکنیم بعد انشالله میریم سر که ایچی گونه میتونن در سحری استفاده شد و چگونه میتونن در افطاری از این مستفید شوین خب گفته میتونیم که لبنیات جزء مهم و اساسی از رژیم غذایی است که میتونه بیشتر از هموطنان ما در ماه مبارک رمضان از لبنیات استفاده کنند به ویژه در افطاری و همچنان در سحری خوب کمتر ولی در افطاری بیشتر میتونن که از مایعاتش البته استفاده کنند و ای که چگونه یک انرژی به بدن میبخشن پس میاییم سر از این گپ میزنیم خب در قدم نخست برای تنظیم فشار خون میتونه که لبنیات کم چرب اونا استفاده کنن روی تعداد از هموطنان ما یا از افراد اشخاصی که یعنی چربی خونشان بیشتر است و یا هم چربی بدنشان زیاد است میتونن که از لبنیات کم چرب اینا استفاده کنن به خاطر از اینکه میتونه به بسیار راحتی و یک سهولت بسیار خوب برای تنظیم می جریانات خونشان شده میتونه کاهش استرس و اضطراب بسیار به سادگی میتونه که یک زمینه باشه به خاطر اضطراب و همچنان استرس شما را میتونه از بین ببره و در جریان روز که شما در مدت طولانی که یعنی یک روز کامل شما روزه گرفتین و بعد افطار میکنین میتونه امو استرس که دارین و یا هم وجودتان خودتان حس میکنین که کم انرژی شده و نیاز داره که انرژی بیشتر را به وجودتان جذب کنه پس چی خوب است که شما زمین لبنیات از قبیل شیر، ماست، تخم و همچنان میتونین که از دوغ هم استفاده کنین.
کمک به بهبود عملکرد عضلات. بسیار به سادگی میتونه که پروتئین وجود شما را هم تامین بسازه و یک سهولت خوب یا امکانات خوب را میتونه در پروتئین وجودتان هم اضافه بسازه. تقویت سیستم ایمنی بدنتان. با وجود که شما در جریان روز مکمل یعنی بدنتان از خوردن و نوشیدن یعنی غذا و همچنان مایعات محروم هستند، بنابراین چی خوب است که شما میتونید در جریان افطاری از این لبنیات استفاده کنید. به خاطر کمی سیستم ایمنی بدن شما را میتونه که بسیار به راحتی تامین بسازه و همچنان یک عملکرد خوب را و در جریان مندازه و همچنان فعالیت های بدنتان بیشتر میسازه. خب این موارد بود که در ارتباط با فوایدش بود و که یک فواید دیگر هم داره. خب فواید طبعا که لبنیات فوایدهای خاص خود داره، ولی ما بر شما می چند نکته اساسی یاد کردیم. خوبی دیگرش است که میتونه یک جلد شفاف، یک پوست شفاف هم بر شما با وجود بیاره، بالخصوص طفلک های نازنین که یعنی بدون از ماه مبارک رمضان سر از اونا خو اکثریت فرض که نشدن، میتونه از اونا والدین عزیز برشان شیر و ماست و از این لبنیات بتن که تا که اونا نوش جان کنن، به خاطر همین تقویت دندانهایشان، تقویت استخوانهایشان و همچنان تامین سیستم بدن اطفال هم میتونه بسیار خوب کنه. ولی در بزرگسالان باعث شفاف شدن امو جلد و صورتشان هم شده میتونه. خب حالا میایم سر نواقص و هشدارهای خود امی مصرف لبنیات چی هستن. اگرچه لبنیات برش گفتیم که فواید خاص خود داره، فواید زیاد هم داره، ولی باید از در قسمت مصرف از او یعنی دقت داشته باشیم. ولی ای را باید یعنی ساده نگیریم که درست است که فواید داره، ولی حد برش تعیین کنیم که تا چی حد ما میتونیم که از لبنیات مستفید شویم یا استفاده کنیم. حساسیت به لاکتوز است که یک نوع از سیستم‌هایی است که بیشتر از دکتر صاحبا هم در ارتباط میفهمند و ما سر موضوع طبابتیش بحث نمی‌کنیم. یعنی میتونه که باعث بعضی از اسهالات شوه و همچنان سیستم خود هاضمه را هم بعضی اوقات میتونه برهم بزنه. پس چی خوب است که شما از حد تعادلش در نظر بگیرین و مصرف کنین. بالکل هر څه چې له حد زیات شي نو حتما زیان لري. دقیقاً یک خرابی به وجود میآید. بالکل سولا جان. مصرف لبنیات در سحری و افطاری. ماست کم چرب استفاده کنید دوستای عزیز، تا که در سحری شما هم میفهمین که یک همین خود ماست کم چرب یا هم ماست یونانی در سحری میتونه کمک کنه تا شما احساس سیری و طولانی تر داشته باشین، ولی تا مدت زیاد نمیتونه که شما را همونطور یعنی احساس از این نکنین که گرسنه هستین و یا هم تشنه هستین. از حد یعنی تایم داره، تایمش که مشخص شد بعدا از او شما را احساس میتونه تا که گرسنه شوین. و همچنان پنیر میتونین استفاده کنین، شیر استفاده کنین. در پلوی از همین تخم مرغ یا بعضی که تخم مرغ میتونین بیشتر در سحری هم استفاده کنین، بخاطر در جریان روز با آسانی شما را نمیتونه که گرسنه بسازه. دوغ استفاده میکنین در جریان افطاری، ولی در حد استفاده کنین دوستای عزیز که نشه که خدای نخواسته در قسمت های گوارش سیستم یعنی هاضمه بدنتان و همچنان دستگاه های داخلی و خارجی از بدنتان کدام تخریبات را به وجود بیاره. و همچنان بسیار میتونین که از ماست و میوه‌جات هم استفاده کنین، ولی در پلوی از اینکه اگر ماست وجود نداشت یا میوه وجود نداشت، یک نوع از لبنیات دیگر هم است که بر شما نام میبرم به نام آسموتی‌ها یاد میکنه. این آسموتی‌ها یعنی چندین لبنیات میتونه به خود میکس کنه، یعنی از قبیل سبزیجات و همچنان بعضی سبزیجات ما را هم گفتم میتونیم که اونا شامل لبنیات هم در خود می داشته باشن، ولی میوه‌جات است که با او میکس میشه. از این میتونین که خریداری کنین و استفاده درست کنین. و میایم سر از که مصرف لبنیات در سحری بسیار اهمیت داره، ولی در سحری هم باید دقت کنین. حتما از لبنیات کم چرب ممکن است که شما استفاده کنین، به خاطر از اینکه مضرات بدنتان و یا یعنی بعضی از ویروس‌های هست که دایرکت یا مستقیما اثر بالای همین دستگاه‌های گوارشی بدن میکنه. بنابراین خوب است که از همین لبنیات به حد متوسط استفاده کنین یا به حد تعادل. به گفته سولا جان همچنان که قبلا اشاره هم کرد که بیش از حد استفاده یک غذا و یا هم از لبنیات باشه ممکن است که برای سیستم بدن شما بعضی از ضررهای را هم ایجاد کنه. بله. خب افزایش قند خون هم بالا میبره.
چربی بدن را هم بالا میبره، حد زیادش احتمال افزایش تشنگی را هم شما میتونین که احساس کنین در جریان روز. و همچنین بهترین زمان مصرف لبنیات در ماه مبارک رمضان او هم زمانی است که شما وقتی که غذا میخورین در جریان غذا میتونین که از امو دوغ یا همچنان جوس، شیر یا استفاده کنین. در غیر از دوستای عزیز کوشش نکنین که از 1 گیلاس و یا هم حد متوسطش 2 گیلاس، از 2 گیلاس بیشتر کوشش نکنین که استفاده کنین. معلومات نو هم دومره و معلومات خب بله زیاد است. خب خواهش میکنم خب اگر دوستا کوشش کنن که یعنی از یک غذا و همچنان از لبنیات به حد متوسط استفاده کنن، این مطمئن باشین دوستای عزیز که بدن شما مثل یک نمیتون که یک رباتیک، یعنی بعضی از تکنولوژی یعنی قدر پیشرفت که وقتی ببینین یک سیستم اونا آماده میکنه یا جور میکنه، بدن انسان هم به مو ترتیب یک سیستم داره که به حد متوسط هر چیز میتونن که استفاده کنن، ولی از حد که بگذره باعث بعضی از مشکلات گوارشی بدن هم شده میکنه. بالکل همداسې ډیره زیاته مننه. قدرمنو لیدونکو یوه یاده چې زموږ همکار یې وکړه لا په پیشرمي کې وایي چې د هګیو څخه استفاده وکړئ، نوشیجانې کړئ ویې خورئ، خو که چېرته مثلا د غوړیو نه بغیر هغه جوش شي 2 دانې وخوړل شي دا به بیخي بیا ښه راشي، ځکه غوړ به پکې هم نه وي او تر ډېره تاسې د ورځې په لړ کې ماړه هم ساتي. نو بهتره دا ده چې تاسې که چېرته بیرته مثلا لمونځ ته تللی لمونځ مو ادا کوو او یا هم اذان کېده له هغه وړاندې تاسې باید دغه چاره ترسره کړئ. مننه کوم چې راسره وئ. د خپرونې معلوماتي برخه په همدې ځای پای ته رسیږي. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. بیا هم ښه راغلی قدرمنو لیدونکو، د خپرونې دوام دی او زموږ د خپرونې د موضوع برخه پیل شوه. دغه برخه کې نن نو راسره خوشبختانه چې دکتور حیات الله عتیق میلمه لرو، غږیږو ورسره چې د مغفرت لسیزې او فضیلیت باندې دا چې د خپله لسیزې څه ته ویل کیږي او فضیلیت یې څه دی. بیا موږ دغه د روژې مبارکې میاشتې 2مه لسیزه په دې اړخ باندې غږیږو او تر څنګ یې له هر څه وړاندې به نو ډاکټر عتیق صاحب ته هرکلی وایم، بعد له هغې پر همدې موضوع سره خبرې اترې لرو. تاسې هم په خیر راغلی او سهار مو نیکمرغه. مننه خوراکي ستاسو د ټولو لیدونکو مینوالو او د همکارانو سهار په خیر. سلامت اوسئ، ډېره مننه. عتیق صاحب هیله دا ده چې روژې مبارکې میاشتې شپې ورځې به هم په خیر و عبادت سره تیریږي. راځئ پیل به له همدې پوښتنې وکړو، لیدونکو ته پرې معلومات وړاندې کوي چې د روژې د مبارکې میاشتې لسیزې څه ته ویل کیږي. یو مشهور حدیث چې زموږ ستاسو په هېواد کې ډېر زیات مشهور شوی هغه دا چې وایي د رمضان لومړی 10 ورځې رحمت دی او 2مه لسیزه مغفرت دی او 3م لسیزه د جهنم د اور نه د مسلمانانو د غاړو د بچ کېدو لسیزه ده. بالکل. خو په حقیقت کې چېرته موږ تاسو وګورو هغه دغه دی چې ټوله روژه د رحمتونو میاشت ده او ټوله روژه د مغفرتونو میاشت ده او په ټوله روژه کې زموږ ستاسو د ټولو مسلمانانو غاړې د جهنم د اور نه بچ کېږي. نو دغه د لسیزې خاص کېدل د رحمتونو دپاره او 2مه لسیزه د مغفرت دپاره او 3مه د عتق من النار دپاره دا خبره درسته ځکه نه ده چې خدای نخواسته داسې پوه نشي چې صرف او صرف په لومړۍ لسیزه کې رحمت دی او په 2مه لسیزه کې مغفرت دی او په 3مه کې هغه عتق من النار دی. نو د رمضان مبارک ټوله د رحمتونو مغفرتونو او د اور نه د بچ کېدو میاشت ده. البته که از ریاضي یو تقسیم شي چې لومړۍ لسیزه او 2م لسیزه او 3م لسیزه چې تر څو خلک وهڅېږي چې دغه لسیزه لومړۍ پوره شوه نو مسلمانان د خپل ځانه پوښتنه وکوي چې په دې لسیزه کې دوی څه وکول، څومره نیک اعمال یې وکول، څومره د قرآن کریم تلاوت یې وکولو، څومره د خیر او د ښېګڼې کارونه یې وکول، څومره صدقات یې ورکړل، څومره د مسلمانانو په افطاري کې د همکاري وکوله، حتی که چېرته اوبه یې هم ورکړي وي چاته په دې نیت باندې چې هغه روژهدار دی روژه یې ماته شي نو الله جل جلاله به دومره اجر ورته ورکړي لکه د روژهدار اجر. نو هدف دغه دی چې موږ تاسو خپل ځانونه او نور دوستان وهڅوو چې دغه روژه په ختمېدو باندې ډېره زر تېرېږي. 10 ورځې تېرې شوې تاسو یقین وکوئ چې موږ باندې پوه هم نه شو
همداسې دویمه لسیزه به هم ختم شي او درېیمه به هم ختم شي، نو بیا به ډېر هغه انسانان چې هغوی ګټه دوستانه اخیستې هغوی به ډېر زیات ارمانونه کوي او دا یو قیمتي فرصت دی د انسانانو لپاره چې دوی خپل ځانونه الله ته ورلنډ کړي، دوی چارج واخلي. 11 چې انسان په انحراف کې وي، په ګناهونو کې وي او د الله جل جلاله نه لري وي، لکه موبایل چې موږ تاسو چارج دو د وروسته پکې خبرې کوو، نو همداسې هم انسان د خپل ځان روحاني چارج کړي، دغه روحي چارج واخلي تر څو على الاقل دغه چارج د سره 11 میاشتې نور بیا یاري وکوي او ورسره پاتې شي. ډېره مننه. راځو دې ته چې اتیت صاحب خپله بیا د مغفرت د لسیزې فضیلت څه دی او څنګه کولی شو چې پرې پوه شو؟ ما تاسو ته وویل خوره کې چې مغفرت په ټولو ورځو کې دی، نو د دې تخصیص کول تر دویمې لسیزې پورې دا خبره درسته نه ده. په ټولو ورځو کې مغفرت شته او رحمتونه دي او هم د اور نه د غاړې د بچ کېدو ورځې دي. صرف او صرف په دې باندې دا مسابقه وشي چې موږ تاسو خپل ځانونه وګورو. د مثال په توګه باندې تاسو ته یاد شي د رمضان مخکې موږ تاسو په دې باندې خبرې کړې وې، تاسو تلویزیون د شیشې نه چې څنګه موږ تاسو خپل ځان ته پلان جوړ کړو. هغه لیدونکو چې هغه پروګرام نه دی کتلی اوس کولی شي دوی سوشل میډیا کې داخل شي. زما په صفحاتو ټولو کې شته دی، په فیسبوک او په یوټیوب او په نورو صفحاتو کې زما شته چې هر ورځ یوه دقیقه لرم د روژې یوه دقیقه، په دې کې بعضې معلومات زه شریکوم. مخکې موږ پلان باندې خبرې کړې وې، بل ځینې دوستانو وایي چې زموږ پلان نشو جوړولی، نو هغه دوستانو ته ما دغه اطمینان ورکړ چې څوک پلان نشي جوړولی، نو هغه دغه یوه دقیقې تعقیب دې وکوي. په دې یوه دقیقه کې زه بعضې معلومات شریکوم د دوستانو سره، که چېرته په دې باندې عمل وشي نو زموږ ستاسو انشاءالله چې ډېره سالمه روژه ده. البته زما شخصي صفحات د حیات الله عتیق په نامه باندې ټول لیدونکي کولی شي چې هغوی داخل شي او دقیقې تعقیب کړي. نو ډېره زیات اړینه دغه ده چې کوم پلان موږ تاسو جوړ کړی هغه پلان موږ وګورو چې څنګه موږ تاسو په رمضان کې موږ تطبیق کړو. که چېرته موږ تاسو پلان نه لرو نو على الاقل د بعضې علماء کرامو نه، د بعضې دعوتګرانو نه، زه هم یو شاګرد د علماء کرامو او د دعوتګرانو دعوتګر خو نه یم، خو یو د هغوی یو شاګرد یم، د هغوی د شاګرد په حیث باندې د بعضې مسایل چې موږ دوستانو سره شریکوو وایروي. کوم دوستان چې هغوی مطالعه نه لري او هغوی په اصطلاح باندې کتاب ته رسیدګي نشي کولی، اوس سوشل میډیا خو د ټولو خلکو سره شته، نو د علماء کرامو خبرې موږ وارو چې هغوی موږ ته تاسو څه وایي، نو هغه مسایلو باندې موږ تاسو عمل وکړو. ډېره زیاته اړینه یې بولم چې عمل ډېر زیات مهم دی. البته د عمل نه مخکې فهم ډېر زیات مهم دی چې موږ تاسو په دې باندې پوه شو چې زموږ تاسو روژه خرابوي او چې موږ تاسو ډېر زیات اجر لري، کوم کارونه باید موږ وکړو په روژه کې، کوم کارونه موږ تاسو ونه کوو. نو که چېرته موږ تاسو حتی دا د واتساپ مسیجونه چې موږ تاسو ته راځي، که چېرته په دې باندې هم عمل وشي، تاسو یقین وکړئ چې موږ تاسو به ډېر نیکان خلک وو. موږ تاسو په لمانځه کې دا دعا کوو چې اهدنا الصراط المستقیم، ای خدای موږ ته مستقیمه لاره وښیه، هغه لار چې ستا جنتونو ته لاړه ده، د انحراف نه وساتې، د شیطان نه وساتې، د شهوتونو نه وساتې. نو دغه روژه د ټریننګ میاشت ده. نو زه تکرارا وایم چې دغه لومړۍ کومه لسیزه چې تېره شوه په دې کې موږ تاسو خپل ځان ارزیابي وکړو. هر انسان ته خپل ځان ښه معلومیږي. د مثال په توګه باندې یو پوښتنه د لیدونکو نه وکړو چې د قرآن کریم په تلاوت کې تاسو چېرته رسېدلی یې؟ کیدای شي ډېر زیات دوستان وایي زما دویم نمبر ختم دی، دریم دی، او کیدای شي وایي چې زه د مثال په توګه باندې نیمایي قرآن ته رسېدلی یم، کیدای شي بعض خلک وایي چې 10 سپارې ما لوستی. خو هغه خلک چې وایي چې ما بیخي تلاوت نه دی کړی، یا ما یوه سپاره مې تلاوت کړی، یا مې 2 سپارې تلاوت کړی، د هغې لپاره دا یوه مسابقه اوس پکار ده چې هغوی د نورو روژهدارانو سره هغوی هم سیالي وکوي. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. د خیر او د ښېګڼې په کارونو کې هم همداسې مسابقه وکوو، همداسې د خپلو دوستانو سره صله رحمۍ په ارتباط باندې او د هغه مسایل چې په روژه کې موږ تاسو الله جل جلاله ته ډېر زیات ورلنډوي، په هغه کې مسابقه وشي او په هغه کې د بل سره سیالي وشي، او کوشش وکوو چې زموږ دغه تېره لسیزه چې ده په کوم عبادتونه چې موږ تاسو کړي الله ته چې خپل ځان ورلنډ کړي، کوشش موږ تاسو وکړو چې دویمه لسیزه زموږ تاسو د لومړۍ نه ډېره بهتره وي، او بیا وروسته کوشش وشي چې درېیمه لسیزه او اخري لسیزه چې په هغه کې ليلة القدر هم ده چې هغه د 83 شپو او د 83 کالونو او د 4 میاشتو عبادت نه بهتره ده. کوشش وکړو چې د هغې لپاره موږ تاسو خپل ځانونه آماده کړو چې هغه غالبا په طاق شپو کې وي چې 21مه شپه او یا 23مه شپه یا 25مه شپه او یا هم 29مه شپه او یا 29مه شپه. نو دا 5 طاق شپو کې موږ تاسو ډېر زیات کوشش وکړو. البته کله طاق او جاف فرق راځي، نو بهتره خبر دغه ده چې لس شپې ټول عبادت د کوشش وشي، او بعضې ورونه او خویندې اعتکاف ته کینی، البته خویندې په کورونو کې او ورونه په مسجدونو کې،
د هم د رسول صلی الله علیه وسلم یو سنت دی چې دې ته بعضې ورونه همدا اوس نه ځان وساتي، هغه ځان ورته ټریننګ کړي، ورته تدریب یې کړي او پلان ورته جوړ کړي. هغه ورونه چې په لومړۍ لسیزه کې څه نه دي کړي، په دویمه کې څه نشي کولی، نو هغه خپل ځان اعتکاف کړي. اکثره دوستان د اوس نه پلان لري چې تر څو دوی په مسجدونو کې خپل ځانونه اعتکاف کړي او خپل ځانونه الله جل جلاله ته څنګه ورلنډ کړي. دا د عبادت لپاره یو موسم دی، د هر شي لپاره یو موسم دی. تاجرانو موسم لري او په اصطلاح باندې ډاکټران هم موسم لري. کله کله کرونا نور بعضې وایرسونه راشي، ډاکټران ډېر زیات بیروبار وي. نو دا د عبادو او د هغه انسانانو چې هغوی خپل ځانونه الله ته ورلنډوي او عبادت کوي او واقعا دا اوس داسې یو غم دی چې خپل ځانونه جوړ کړي، منفي صفتونه پرېږدي او مثبت صفتونه چې کوم دی په ځان کې راولي. دا د هغوی لپاره بهترین یو فرصت دی. نو په دې کې باید اعظمي مسابقه وشي. عتیق صاحب راځو دې ته را سره پرې معلومات شریک کړئ چې د دغه پاتې 20 ورځو لپاره څنګه کولی شو چې استقبال وکړو؟ زه تکرار نه وایم چې د دې لپاره موږ تاسو په خپل پلان باندې چې مخکې خبره سره کړې وه چې هغه پلان د موږ تاسو روحي لوري ته او هغه زموږ تاسو عقلي لوري ته او زموږ تاسو جسماني لوري ته چې صحت او روغتیا ده او زموږ تاسو ټولنیز لوري ته چې زموږ تاسو په ګاونډ کې غریبان دي، کونډې دي، فقیران دي، مسکینان دي، د هغوی حق څنګه دی. زموږ تاسو کورني لوري ته چې زموږ تاسو د خپلو ښځو سره تعامل، د خویندو سره تعامل، د مورګانو سره تعامل، د پلرونو سره، د نورو دوستانو سره خپل ځانونه یو انسان دی بعضې کله کله روژه ماته لږ وروسته شي قارېږي ښځه باندې او غوسې کوي. د خپل قاره وګورو، صبر څومره موږ ځان کې راوستلی، ارزیابي وکړو زموږ تاسو د خپل پلان چې کوم تاسو ته جوړ کړی و. تکرار نه وایم د هغه ورونه چې پاتې شوی زما سوشل میډیا صفحاتو کې داخلېدای شي. اوس هم ټول پخواني کوم پروګرامونه چې دي البته یوه دقیقه ده په ورځ کې، یوه دقیقه ډېر کم وخت دی. موږ تاسو خپل ځان ته ورکولی شو، خپل عقل ته موږ تاسو روش ورکړو، نمو یې کړو او لوی یې کړو. نو کولی شي دوستان چې د کوم حلقات تېر شوي د هغې مطابقت وکوي او د راتلونکي لپاره هم هغوی ورنه ګټه واخلي. او همداسې موږ تاسو اقتصادي پلان د مثال په توګه باندې مالي پلان د ټول لوري موږ تاسو د خپل ژوند په ټایر کې وګورو او د دې یو ارزیابي وکړو چې د 10 ورځو کې زموږ تاسو دغه پلان څنګه و پروژه کې او څومره موږ الله جل جلاله ته ورلنډ شوي یو او د دې 20 ورځو چې نورې پاتې دي د دې کې څنګه موږ تاسو خبره وکولی چې د پلان خپل موږ جوړ کړو. همداسې خپلو کورنیو باندې د مثال په توګه باندې چې خپلو ښځو باندې، خویندو باندې او مورګانو باندې هم رحم وکوو او هغوی اشپزخانه کې ډېر زیات وخت تېر نه کړي، هغوی هم اطاعت وکوي، انسانان دي عبادت وکوي او هغوی هم موږ تاسو وهڅوو چې یو بل سره مسابقه وکوو. او په دې کې طبیعي خبر ده چې هغه لوی لوی کوم شیطانان چې دي هغه خو تړل شوي، هغه خو نشته، خو قرین چې کوم ورته وایي چې د هر انسان سره یو قرین شیطان دی هغه شته، هغه بیدار دی، هغه موږ تاسو د ټنبلۍ او د کسالت او د خوب طرف ته موږ تاسو هڅوي. نو کوشش وکړو چې د هغوی او د خپلو شهوتونو او د خپلو نفسونو مقابله وکړو او خپل ځانونه تاسو جوړ کړو. تکرار نه وایم چې دا یو تدریبي کورس دی، ټریننګي کورس دی. الله جل جلاله وایي چې ایام معدودات، دا محدود ورځې دي. دلته الله نه وایي چې شهر واحد یوه میاشت، ځکه کله کله کېدای شي میاشت پوره نه شي، کله 9 ورځې روژه شي. نو دا محدود او معدود ورځې دي. په دې کې باید موږ تاسو مسابقه وکړو. تیر وخت لسیزه ارزیابي شي او د راتلونکي 2 لسیزې په خیر پاتې دي، د هغې لپاره پلان جوړ کړو او په خبرو باندې ډېر نه کېږي، په نظري پلانو باندې هم نه کېږي. موږ تاسو یو اکشن واخلو، یو تصمیم ونیسو. هغه دوستان چې زما خبرې همدا اوس اروي او هغوی د روژې سره هغوی غفلت کوي، د رسول صلی الله علیه وسلم د طرف نه ډېر زیات یو خطرناک وعید دی. هغه حدیث مشهور دی، تاسو حتما اورېدلی چې رسول صلی الله علیه وسلم په منبر کې چې امین ویلي وایي چې جبرائیل ووایي چې پوزه د په خاورو باندې ککړه شي، د هغه انسان چې هغه روژه ورباندې تېره شي او دلته پکې مغفرت ونه شي او الله جل جلاله د ګناهونه ورته ونه بخي. نو دا ډېر یو خطرناک وعید دی. نو موږ تاسو خپل ارزیابي وکړو او د راتلونکي ورځې لپاره موږ تاسو پلان جوړ کړو او موږ تاسو تصمیم ونیسو چې د خیر د ښېګڼې کارونه باید وشي زموږ. مننه. د ارزونې میتود تکرار شو چې څه ډول ارزیابي موږ وکړو او وګورو چې کوم ډول اعمال موږ ترسره کړي دي، نیکي مو څومره کړې ده، بدي څومره موږ نه شوې ده او دغه هر څه له ځان سره نوټ او د راتلونکي لپاره لکه څنګه چې د روژې مبارکه میاشت ده، هر ورځ موږ د نیکیو لپاره لا زیات کار وکړو. څنګه باید موږ دغه د ارزونې میتود ته عملي کړو او ورباندې کار وکړو؟ په خور کې هر انسان ته خپل ځان ډېر ښه معلومیږي او هر انسان په خپل ځان باندې ښه قضاوت کولی شي او ښه وکیل د خپل ځان جوړېدلی شي. حلال هم واضح دي او حرام هم واضح دي. مخکې حلقاتو کې موږ د خبره کړې وه چې مخکې دنه چې په روژه کې داخل شو راځئ چې خپل زړونه روژه کړو. په دې معنا باندې چې د خپل زړونو نه حسد، کینه او ټول هغه امراض چې زموږ تاسو زړونه مریضان کوي هغه موږ تاسو وباسو.
دا خبره هم کړې و مخکې دوستان چې زما پروګرامونه سوشل میډیا کې تاسو سره هغوی تعقیبوي دا خبره هم شوې وه چې روژه صرف او صرف د خوراک او څښاک او د شهوت نه د روژې په ورځ کې ځان ساتل نه دي بلکې زموږ تاسو باید سترګې هم روژه شي نامحرمو ته ونه ګورو زموږ تاسو غوږونه هم باید روژه شي چې نامحرم شیونه ونه رو زموږ تاسو لاسونه هم باید روژه وي چې نامحرم حرام شی ورباندې راوانخلو غلا ورباندې ونه کوو زموږ تاسو پښې هم باید روژه وي چې حرام کارونو ته حرام ځایونو ورباندې ولاړ نه شو نو موږ تاسو داسې یو تصمیم ونیسو چې ټول خپل ځان موږ تاسو روژه کړو ژبه د مثال په توګه باندې ژبې آفتونو باندې موږ تاسو خبره شوې وه زما غالبا تېره ورځ باندې غالبا ژبه ارتباط باندې خبره شوې وه سوشل میډیا کې د ویډیو شته مراجعه وشي د خپل ارزیابي وشي چې آیا زموږ تاسو دغه روژه درسته ده او کنه څومره غیبت زمانه شوی څومره تهمت شوی څومره چغلي مې کړې آیا د نور خلکو په څه خبرې مې کړې او کنه د خپل ځان کنټرول کړو خپل منفي کوم صفاتونه چې لرو هغه د ځان سره مخکې موږ د خبره کړې و چې ولیکل شي او په مثبتو صفاتونو باندې بدل شي څومره منفي صفاتونه ما خپل ځان کې پرېښي څومره تغییر ما راوستلی هغه ورونه چې سګریټ وایي د ورځې د مثال په توګه باندې هغوی کولی شي چې د سګریټ د منفي عادت چې دی د اصلا د ویر کې د سګریټ ټبی راواخلي د پښو لاندې کړي او بیا وروسته بیا سګریټ ونه وایي د مثال په توګه باندې نو دغه هغه مسائل دي چې موږ تاسو خپل ځان ارزیابي وکړو او د راتلونکي لپاره موږ تاسو خپل ځان یو پلان جوړ کړو خو تکرارا زه وایم چې په دې کې مسابقه وشي د تراول مونځ مثلا شل رکعاته په جماعت سره موږ ادا کړی خوایندې چې هغوی په کورونو کې لمونځ کوي آیا د دوی تراویح چې دي په منظمه توګه باندې شوي او د دوی وتر کې دعا او نور قیام الليل منځونه څه پروګرام دی دعا چې د اصل د عبادت دی څومره دعاګانې موږ کړې موږ تاسو ډېرې زیاتې ارزوګانې او هیلې لرو آیا موږ تاسو خپل دغه تندی په سجده باندې الله جل جلاله ته په جانماز باندې ایښی آیا موږ د الله د یارې نه ژړلي د قرآن کریم تلاوت چې موږ اورو څومره موږ کې تاثیر یې کړی خشوع څومره موږ د الله جل جلاله د یارې نه ژړلي آیا زموږ د سترګو نه اوښکې لاړ دي او که نه او که اوس هم زموږ ستاسو زړونه د کاڼي په شان باندې کلک دي که چېرته کلک وي نو باید موږ تاسو خپل ځان مراجعه وکړو او خپل ځانونه جوړ کړو سلامت اوسئ ډېره مننه چې په خپرونه کې مو راسره ګډون درلود ستاسو نه هم مننه خیر اوسئ قدرمنو لیدونکو له تاسې هم مننه کوم بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ بیا هم ستړي مو شئ په خیر راغلی قدرمنو لیدونکو د خپرونې دوام مو د یو بله برخه مو پیل شوه له تاسې نه مننه کوم چې راسره یاستئ په خپرونه کې تر دا مهاله او زموږ ملتیا کوئ زموږ لیدونکي یئ نن د خپرونې په دې برخه کې راسره قدرمنه میلمنه استاد حوا امینی د مدیر مسئول مدرسې خصوصي علوم قرآنی عیاران میلمنه لرو ورسره غږیږو چې جایگاه و ارزش دعوت چی می باشه په همدې تړاو ورسره نن خبرې اترې لرو نو له هر څه وړاندې ورته هرکلی و خراخلاص وایم او بیا پر همدې موضوع ورسره غږیږو بخیر آمدین استاد صبحت بخیر تشکر سلامت باشین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولى و نعم النصیر صدق الله العظیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خدمت شما خواهران و علیکم السلام و کسایی که ما را از پشت پرده تلویزیون جهانی شمشاد تماشا میکنن صبح زیبای همه‌تان بخیر ان شاء الله که در روز ماه مبارک رمضان به خوبی سپری کرده باشین و خدای متعال توفیق عمل نصیب ما و شما بکند که امین متباقی روزهای رمضان به خوبی سپری کنیم و عید خوش داشته باشیم. حوا امینی است مدیر مسئول مدرسه خصوصی علوم قرآنی عیاران و یکی از محصلان در بخش قابلگی. بسیار خوب. در نخست ازتان میشنم که دعوت را در حقیقت تعریف نمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر ما درباره دعوت صحبت کنیم سوال خوبی را شما مد نظر گرفتین. دعوت از نامش معلوم است که دعوت یعنی فرض مثال اگر ما بسیار یک مثال یعنی روزمره که ما چی میکنیم مثال چی بتم مثلا اگر ما مراسم یک محفل می داشته باشیم ختم می باشه یک مراسم محافل خوشی می باشه ما یک کارت داریم یا یک متن است یا تلفنی تماس میگیریم ما چی میکنیم اونا را دعوت میکنیم. دعوت در اصل یعنی تلویستن است در یک راه یا مکان خواستن است و اصل دعوت چی است که از لحاظ اسلامی که ما بگوییم دعوت یعنی یک کافر را مسلمان کردن. اگر به عباره دیگر ما دعوت تعریف کنیم یعنی یک کافر را مسلمان کردن و یک مسلمان سست را به حرکت آوردن که امروزه ما و شما خیلی عقب زده هستیم از لحاظ دین اسلام از لحاظ دعوت چون که در زمان پیامبر ما دعوت که حضرت محمد صلی الله علیه و آغاز کرده بود
تنها فقط خودش بود با تمام قضاوت ها و هم مشکلاتی که در مقابلش قرار داشت، اینا به دعوتشان ادامه دادن و چی کردن؟ مبارزه کردن. امروز ما و شما خیلی عقب زده هستیم، یعنی دل و جرأت امور نداریم، ما صعود نداریم که ما پیشرفت کنیم و همین راه دعوت ادامه بدیم. دعوت در اصل چی است؟ یک کافر را مسلمان کردن و یک مسلمان سوس را به حرکت آوردن. و دعوتگیر کیست؟ یک دعوتگر حقیقی. اگر ما فرض مثال از جهان امروزی که ما زندگی میکنیم ما مثال بتیم از دانشمندان یا سرمایه‌داران یا کسانی که مثلا دعوت میکنه، امروز مدارس مکاتب زیاد شده، اگر ما در مورد اینا بگوییم، شاید بگوین اینا دانشمند هستن، به خاطر ثروت یا دانشی که دارن به خود یک چی جور کردن، یک داستان جور کردن از خود یا یک معرفی از خود تو ایجاد کردن. اما ما یک مثال برجسته میتیم قبل از او. اگر ما بگوییم که فرض مثال ما از پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که دعوت آغاز کرده بود، اولین وقتی که دعوت پیامبر صلی الله علیه و سلم آغاز کرده بود در خانه پسر 16 ساله ارقم بن ارقم بود که اینا دعوت خود به طور پنهانی آغاز کردند و روزی رسید که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در کوه بلند شد و مردم خود را صدا زد، گفت اصحابها، یعنی تمام مردم جمع شدن. وقتی جمع شدن پیامبر صلی الله علیه و سلم برای آنها گفتن اگر ما الان برای شما بگویم که تا یک گروه برای شما حمله میکنند آیا باور میکنید؟ تمام مردم گفت بله ما باور میکنیم. باز پیامبر صلی امی سوالش تکرار کرد دوباره دیگه، تمام مردم گفت بله ما باور میکنیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که ما پیامبر شما هستم، دعوتگر راه دین اسلام هستم و آخرین پیامبر هستم که قرآن کریم برای من نازل شده. فقط کسی که در مقابل پیامبر صلی الله علیه و قرار گرفت به خاطر حسادت، اعتراض و مال ثروت کاکایش بود، عبدالمطلب، که مقابل پیامبر صلی الله قرار گرفته که گفت لعنت به تو، به خاطر همین گپ ما را جمع کرده بودی. پیامبر صلی الله زمانی که دعوت میکرد قضاوت های بیجا در موردش صورت گرفت. حتی تا این زمانی که ما شما شاید شاهد هستیم که در سوشیال میدیا شفیع عیار شاید شما بشناسین که در مورد پیامبر صلی الله خیلی صحبت های ناجایز میکنه. اما پیامبر صلی الله با وجودی که قضاوت میشد، حتی یک خانم یهودی بود زمانی که پیامبر صلی الله از راه میگذشت با یک تشتی که خاکستر در داخل از بود بالای پیامبر صلی الله میریخت، اما پیامبر صلی الله اصلا تسلیم نشد، راه دعوتش ادامه داد. آیا در مورد فضیلت دعوت بیان کنید چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد فضیلت دعوت که ما یک آیه است میگوییم بسم الله الرحمن الرحیم هذه السبیل ادعو الی الله. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید راه من است به سوی الله دعوت میدهم، من و کسانی که پیروان من هستند. پیامبر صلی الله علیه و اینجا گفتم من دعوت میدهم و کسانی که پیروان من هستند. ما پیروان حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هستیم. امروز ما و شما فقط به خاطر زمین تلاش میکنیم که ما درس بخوریم، تلاش کنیم زندگی خود بسازیم. انسان خود را ساخت اما جهان ساخت، البته خود را ساخته نتونست. با وجودی که خدای متعال تمام برتریت ها را به انسان داد، انسان اشرف مخلوقات قرار داد. دین و میانه به خاطر پیشرفت ما و شما، به خاطر که ما آخرت بشناسیم، بار ما چی کرد؟ یک کتاب به نام قرآن کریم نازل کرد و پیامبر صلی الله علیه و سلم ما و شما را دعوت کرد. اما امروزه ما و شما تلاش ما به خاطر ازیست، خصوصا دختر خانمای امروزی و مادرای عزیز که در خانه هستند همیشه مصروف ازی هستند، شستشو، دیگ پختن و می کارهای خانه، همچنان برادرها و پدرای ما هستند. خیلی با چشم دید خود میگم، یعنی تلاش میکنن که مثلا فکر کنید امروز ماه مبارک رمضان است، همین ماه مبارک رمضان است، اما تلاش مردم امروز در مورد ماه مبارک رمضان نیست. به خاطر آمدن عید اینا چی میکنن؟ پاکاری میکنن، آمادگی به عید میگیرن، ما چه قسم لباس بپوشیم. اما امروز که ماه مبارک رمضان است از او استفاده درست نمیکنن. قسمی که برای ما شما همه چیز مهیا است، قرآن کریم است، مکاتب، مدارس، ما مسلمان هستیم، از راه حق خبر داریم، اما ما دعوت نمیکنیم، عاجز نشستیم. به خاطر ازی است که ما نزول کردیم. اصلا ما نمیگیم دین اسلام رو به مردم معرفی نکردیم. امروز هر کس در مورد دین اسلام هر چیز میگه. ما کسایی نیستیم که مثلا استاد شویم، ما باید کسایی باشیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم در آیت شریفه گفته من و پیروان من، ما پیروان پیامبر صلی الله علیه و سلم هستیم، باید راهش ادامه بدیم. درست است تا زمانی که حقش میرسید، تا زمانی که زنده بود، عمرش در دنیا بود، دعوت کرد با تمام وجودش، با تمام مشکلات. اما امروز ما و شما هستیم که باید ایران را چی کنیم؟ ادامه بدیم و دعوت کنیم مردم ما را به سوی دین اسلام. بیشک. و مسلمانان تا چه زمانی در تمام عرصه های پیشگام بودند؟
موضوع خوب را بیان کردین. مسلمین تا زمانی در امی راه دعوت پیشگام اول بودن که اینا صعود داشتن. قبلا هم گفتم صعود به معنای بلندی است. مثلا ما در یک کوه بلند بالا میشیم، صعود به معنای بلندی است و نزول به معنای پایانی. اینا تا زمانی چی داشتن که از لحاظ عقلی و سیاسی اینا صعود داشتن، بلندی داشتن. امی صعودشان، پیشرفتشان به خاطر چی بود؟ به خاطر که اینا دعوت داشتن. امروز اگر ما و شما عاجز ماندیم، اگر پس رفته شدیم، اگر مثلا در اسلام یک دین، پیامبر صلی الله علیه و اسلام به تمام جهان معرفی کرد. اسلام یک دین مثلا کامل است. میال ما و شما در تمام عرصه جهان که ببینیم آیا در قرآن کریم کدام مشکلی است؟ نیست. همچنان کفار که پرسان میکنن که امروز زیادتر کفار که سوال میکنن میگن از مرگ میترسین، اونا میگن نه خیر. به خاطر چی؟ به خاطر که میگن مرگ یک حقیقتی است که برای همه ما و شما رخ میده. ببینید اسلام تا جایی در ذهنهای کسای حضور کردن که حتی به خدا عقیده ندارن، اما چیزایی که در قرآن ذکر شدن، چیزایی که درباره پیامبر صلی الله علیه و سلم بشنن، اونا باور کردن که بالاخره قیامتی هست، خدایی هست. اگر ما و شما عبادت میکنیم، روزه بگیریم، تنها هدف یک مسلمان که خلقت یک انسان در روی زمین عبادت کردن یعنی این نیست ما 5 وقت نماز بخوانیم، روزه رمضان بگیریم، قرآن کریم یاد بگیریم، ما مسلمان شدیم. این نیست. اما اصلا چی یک مسلمان این است که دعوت کنه به سوی دین. این نیست که مثلا قرآن کریم بخونه در خانه بشینه. ما هر آیت قرآن کریم که میخوانیم با ترجمه در مورد نظافت است، در مورد روزه رمضان هست، در مورد نماز است، در مورد حجاب است، در مورد همه چیز، یعنی تمام زندگی روزمره که ما کارهای انجام میدیم کلش در قرآن کریم در 6666 آیه ذکر شده. ما هر کدام از رو که عمل کنیم و مردم ما را دعوت کنیم، ما وقت چی میکنیم؟ یک دین کامل می داشته باشیم. اون وقت ما هم میتونیم پیشرفت کنیم. پیشرفت امی مسلمین به خاطر ازی بود که اینا صعود داشتن از لحاظ عقلی سیاسی. امروز ما و شما اگر پس رفته شدیم، اگر چی ماندیم؟ به خاطر ازی که ما و شما دعوت نداریم. چگونه می توانیم از طریق دعوت افراد را با اخلاق نیکو هدایت کنیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بعضیا امروز هستن که یعنی قبلا هم ذکر کردم دین بسیار سخت به مردم چی کردن. مثلا که میگن حجاب کنید. شما حجاب گویا که به یک دختر خانم گویا که حجاب یک زندان است. قسمی مخصوص برش معلوم میشه که میگه اگر من حجاب کنم شاید مردم برام مسخره کنه، یا من شاید با حجاب درست به جامعه کار کردن نتونم. یک دختر خانم بود میگه با حجاب اسلامی که من داشتم در هر مکانی که من میرفتم درس بخوانم خارج از کشور بود. میگه منو میگفتن که ما با حجاب اسلامی تو رو نمیتونیم یعنی امر خود داشته باشیم. اینی است که اسلام به مردم سخت گیر کردن. و بعضیا میگن که شما باید مثلا امروزه خیلی چی از در مورد دختر خانما مثلا مکاتب بسته است، شاید هدف اینا دیگه چیز باشن، اما مردمی که خارج از کشور هستن، مسلمان هستن، فکر میکنن در اسلام قسم آمده، اما نه خیر. در اسلام حقوق زن و مرد یکسان است. خدای متعال حقوق زن و مرد در اسلام زمانی که آدم علیه السلام در روی زمین خلق کرد، خدای متعال آدم هم در کنار از او خلق کرد به خاطر آرامش و آسایش و دلگرمی هم دیگر. زن در کنار مرد و مرد در کنار زن خلق کرد. هیچ کس زن نسبت به مرد و مرد نسبت به زن برتریت نداد به خاطر می که همهشان یکسان است. دین اسلام یک دین کامل از دین سخت نیست. ما امروز به خاطر که مردم ما را دعوت کنیم دین برشان بفهمانیم، ما باید اونا را اول به نرمی و آسانی، مثلا در یک مکانی که ما درس میتیم، خودم در یک مدرسه درس میخواندم، زمانی که 3 روز از رفتنم در مدرسه شده بود، من رفتم برای من گفتن که تو باید حجاب اسلامی داشته باشی. اما نخیر، این چی نیست که ما دفعتاً به یک شاگردی که درس میخونه یا کسی که مثلا در دین اسلام در دایره اسلام میخواد قرار بگیره، مسلمان شوه، ما دفعتاً او را بگوییم تو باید حجاب کنی، تو باید 5 وقت نمازت بخوانی، تو باید قرآن کریم بخوانی، تو باید عمل داشته باشی. یک انسان، حتی خود ما مسلمان هستیم، اشتباهات زیادی از ما و شما، شاید نمازهای ما قضا شود، شاید ما امر یک نفر برخورد درست نکنیم از لحاظ اخلاقی، درست است، اما اسلام به طور کامل ما باید وقتی که معرفی کنیم با نرمی پیش بریم. دفعتاً همه چیز جور نمیشه، آهسته آهسته است که همه چیز جور میشه. یک دعوتگر چه ویژگی ها را باید داشته باشد؟ یک دعوتگر باید متحد باشه. وقتی که میخواید دعوت کنه به طرف دین اسلام، باید از لحاظ مثلا از جان، مال، اموال، خانواده بگذره. این قسم نیست که مثلا بعضیا بگوی از جان، مال، اموال، خانواده بگذره، متحد باشه. یا
یعنی در قصه خود نشه برو مرا هر چیزی که شد متوجه خودم چنان باشه، یعنی برو فامیل ما بگویم ما دعوت میکنم باز هر چیزی که شد. این قسم نه. وقتی که ما دعوت میکنیم در راه دعوت مثلا ما میخوایم در یک مکان تدریس کنیم یا مردم به سوی دین دعوت کنیم، در اون مکان ما میخوایم به طور رایگان یا به رضای خدای متعال ما چی کنیم درس بدیم یا دعوت کنیم یا که مثلا موضوعات اسلامی ما را بیان کنیم. یک روزی مثلا کرایه موتر نمی داشته باشیم یا هوا زیاد سرد می باشه یا که گرمی می باشه، ما دیگه در خانه نشینیم که ما کرایه موتر ندارم پیاده رفتن نمیتونم، ما شکمم گشنه است نمیتونم امروز دست بدم یا هوا سرد است یا هوا گرم است. باید در هر حالت وقتی که یک انسان میخواد دعوت کنه آماده باشه، متحد یعنی با خدای خود عهد کنه و بعد با خودش امی عهدی که با خدا میکنه و با خود میکنه باید به عهد خود چی کنه عمل کنه. با وقت میتونه یک دعوتگر موفق باشه. بیشک. چگونه میتوان در دعوت از قرآن و حدیث استفاده کرد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه ما مثلا دعوت ما را ایجاد میکنیم مثلا از خود ما آغاز کنیم. خواهرای ما هستن که در خانه هستن، فقط از دین اسلام چی میفهمن؟ نماز خواندن، قرآن کریم خواندن. بعضیا میگن زنها فقط با 4 عمل میتونن به بهشت برن. مثلا میگن 5 وقت نماز خدا بخونن، بس شوهر خود چی کنن؟ احترام کنن، کار خانه را کنن و اونا را نامحرم نبینن. اما یک زنی که مثلا تواناییش نداشته باشه، مثلا زنای قدیم که برشان فرصت مهیا نبود، مکان نبود که اونا درس نخوندن، اینا با 4 عمل میتونن به بهشت برن. اما امروزه ما و شما نشینیم در خانه که مثلا نبگویم 4 عمل انجام میدم ما به بهشت میرم. نه خیر، به خاطر که ما هدف ما چی است؟ پیامبر صلی گفتن پیروان ما پیروان پیامبر صلی الله علیه و سلم هستیم. ما باید چی کنیم؟ کسانی را که مثلا به سوی دین دعوت میکنیم، موضوع ما اینجا بود که چه قسم از لحاظ قرآن و احادیث اول اینا را به نرمی و به خوبی بفهمونیم. دفعتا ما با اینا آیت پیش نکنیم، دفعتا ما اینا را نگیم شما اینی کار انجام بدین، اگر میشه نمیشه، اگر تو میخوای که راه دین بیای تو باید اینی کار انجام بدی. زور نیست، دین اسلام دین زور نیست، دین زورگویی نیست، دینی نیست که مثلا یک نفر وقتی که اونا میخواین ما وقتی که اونا رضایت داشته باشن، بله رضایت داشته باشن، ما هم به رضایت اونا به خوبی پیش بریم. بالاخره روزش میرسه که ما آیت قرآن کریم رو به او پیش کنیم و شاید اونا از وقتی که دعوت کنن درس بخونن از ما که شاید مقامشان بالاتر شد. دقیقاً. تشکر. دعوت با چیزی میتواند مفید باشد؟ دعوت اسلام بازم و چه چیز مفید است؟ گفتیم دین اسلام یک دین کامل است. امروز اگر ما به هر چیزی فکر کنیم آیا اسلام چیزی را نازل کرده، چیزی را گفته که به نقص و نواقص ما باشند؟ خیر. امروز ببینیم که کشورهای خارج، مردمایی که در خارج هستن و بعضیا که اینجا پولدارا و سرمایه‌دارا هستن، با وجودی که هر چیز دارن اما اونا آرامش درونی ندارن. به خاطر چی؟ که خود را نشناختن. گفتم انسان همه چیز ساخت، انسان به خود موتر ساخت، خانه ساخت، زندگی ساخت، اما خود ساختن نتونست. این دعوت یک وسیله میشه. مثلا ما باید کسایی باشیم که خود را بسازیم. دعوت حقیقی وقتی که مردم را دعوت میکنیم به طوری دعوت کنیم که اونا رضایت داشته باشن و برشان یعنی به قلبشان یک محبت در قلبشان بفته. امروز مردم خیلی چیزها دارن اما محبت الله در قلبشان نیست. به خاطر چی؟ که اینا دعوت نشده. گناه اونا هم نیستن. امروز استادای بزرگوار ما فقط چی کردن؟ بعضی از موضوعات بیان میکنن بس به مردم خدا نمیگن. خواهرای ما، برادرای ما که در روی سرک هستن، فقط کسایی که مثلا در مدارسشان یا به درسشان چی میکنن؟ شریک میشن، امروز از اونا هم صحبت میشه. اما کسایی که مثلا خواهرای ما، دخترایی که در خانه شیشتن، اونا را از خانه بیرون کنن. برادرای ما که در کار مشغول هستن، برادرای ما اونا را دعوت کنن، برن پیششان صحبت کنن که دین اسلام از ما شما مسلمان هستیم، دعوت کنه. این از یک دعوت این نیست مثلا ما در مدرسه میشینیم یا در مکتب میشینیم کی میاد ثبت نام کنه که ما برش درس بدیم، کی مثلا در شماره آنلاین ما تماس میگیره که ما امروز ازی صحبت کنیم یا اینا دعوت کنیم. این دعوت کردن نیست. دعوت کردن زمانی است که ما در هر حالت میبینیم خواهرای ما را، برادرای ما را، مسلمانان که خارج از کشور هستن در چه وضعیت قرار دارن، ما به اون خاطر باید امرشون به خوبی بسیار تشکر استاد که همراه ما بودین. سلامت باشه. قدرمون اجازهتون باشه یک شعر است میخوام. بفرمایید. یک شعر کوتاه باشه که همین بخش دغه برخه زمونږ پای ته رسیږي. خو مګم استاد وایي چې یو کوچنی شعر لرمه دا به زه وړاندې کړمه، بعد له هغې نو خدای پاماني کوه. بسم الله الرحمن الرحیم. آزاد شو از بند خویش، زنجیر را باور نکن. اکنون زمان زندگی است، تأخیر را باور نکن. حرف از هیاهوی کم بزن، از آشتی ها دم بزن. از دشمنی پرهیز کن، شمشیر را باور نکن.
خود را ضعیف و کم ندان، تنها در این عالم ندان. تو شاهکار خلقتی، تأخیر را باور نکن. بر روی بام زندگی هر چیز می خواهی بکش، زیبا و زشتش پای دوست، تقدیر را باور نکن. تصویر اگر زیبا نبود، نقاش خوبی نیستی، از نو دوباره رسم کن، تصویر را باور نکن. خالق تو را شاد آفرید، آزاد و آزاد آفرید، پرواز کن تا آرزو زنجیر را باور نکن. تشکر. ډیره مننه. خیر اوسئ. قدرمنو لیدونکو له تاسې هم مننه کوم د خپرونې دا برخه پای ته رسیږي. د خپرونې نورې برخې لا هم پاتې دي، برحاله دمه لرو. بیا هم ښه راغلی قدرمنو لیدونکو، د خپرونې دوام دی. له تاسې یوه نړۍ مننه چې راسره تر دا مهال یاستئ او د روڼ سهار خپرونې لیدونکي یئ. نو په خپرونه کې تر دا مهال چې کومې برخې تاسې ولیدې، امید دا ده چې ستاسې لپاره هم ګټورې تمام شوي وي او څه مو چې زده کړي وي کوښښ وکړئ چې تر نورو یې هم ورسوئ. په خپل ځان باندې، په خپل ژوند کې هم ورباندې عمل وکړئ، ترسره یې کړئ، ځکه موږ د خپرونې د موضوع په برخه کې په ټولنیزه موضوع باندې وغږېدو، خصوصا د روژې مبارکه میاشت ده او دا چې یوه لسیزه پای ته ورسېدله، دویمه لسیزه پیل شوې ده. نو په همدې خاطر باندې په دویمه لسیزه کې باید موږ او تاسې کوم ډول اعمال ترسره کړو او فضیلیت یې څه دی ورباندې وغږېدلو. که تر ډېره په دغه تړاو باندې تاسې دغه برخه لیدلې وي، یو څه مو زده کړي وي او لیدلي مو وي، تر نورو یې هم ورسوئ چې څه ډول اعمال باید په دغه لسیزه کې، نه یوازې دا چې مثلا دغه زموږ اعمال دي یوازې محدود او دغه عبادات دي زموږ خاص محدود دي دغه لسیزو لپاره وي، بلکې د روژې مبارکې میاشت چې 30 ورځې دي، د دغه 30 ورځو لپاره مکمل چې څه ډول اعمال نیک موږ ترسره کوو او موږ د قرآن کریم تلاوت ترسره کوو، خپل 5 ټیمه لمونځ ادا کوو، ترڅنګ یې ذکر کوو او له نورو سره زموږ اخلاق ښه وي، له نرمیو څخه استفاده کوو، له نورو سره مرسته او کومک کوو، همکاري ورسره کوو، له نورو سره داسې همکاري موږ کوو چې تر ډېره بیا نو موږ ته مقابل شخص د زړه له تله دعاوې کوي. نو په همدې خاطر باندې دا اعمال چې تاسې ترسره کوئ محدود کوئ د یو څو ورځو لپاره مه، بلکې د روژې مبارکې میاشت او تر اخره پورې کوښښ وکړئ چې دغه نیک اعمال تاسې تر پایه پورې ترسره کړئ، تر څو زیات اجر او ثواب یې تاسو ته ورسیږي. له تاسې مننه کوم چې د خپرونې تر دا مهال راسره یاستئ او مو لیدلو. خپرونه خو لا شته دی، تر 9 بجو پورې دوام به لري، خو مګم د خپرونې په دې برخه کې موږ کوښښ کوو خپل ولایتي همکار سره په اړیکه کې شو او په یو شمېر موضوعاتو باندې له موږ او تاسو سره ځینې مهم معلومات شریک کړي. د ټلیفون له لارې ورسره کوښښ کوو چې راسره وصل وي او په کندهار کې په 2 تازه موضوعات چې پېښ شوي دي، یو د سپین بولدک له لارې البته د کډوالو کورنیو راتګ دی، په دې تړاو به راسره معلومات شریک کړي او بیا نو په کندهار کې په لومړي ځل باندې د ګنیو کښت پیل شوی دی، په دې تړاو به راسره هم معلومات شریک کړي او به غږیږي. خو کوښښ کوو چې زموږ ولایتي همکار دا چې د سکایپ له لارې راسره اړیکه یې وصل نه شوه، انټرنیټي ستونزه زیاته ده. عموما چې کله بیا نو په ځینو ولایتونو کې باران او واورې وریږي، انټرنیټي ستونزه زیاته پیدا کیږي. راځم رضوان صاحب ته هرکلی وایم، بیا به پر دغه موضوعاتو راسره معلومات شریک کړي. رضوان صاحب تاسې هم په خیر راغلی، وخت مو په خیر. ډېره زیاته مننه. زه په خپل وار سره تاسو او ټولو درنو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم په دې هیله چې د روژې یو ښه سهار مو راپیل کړی دي. سلامت اوسئ. امید دا ده چې تاسې به د خپل کورنیو سره رک روغ او سلامت اوسئ. روژې مبارکې میاشتې شپې ورځې به هم په خیر سره تېرېږي. راځئ په کندهار کې په یو شمېر موضوعاتو راسره وغږېږئ. پیل به له دې وکړو چې سپین بولدک له لارې د کډوالو کورنیو راتګ په څه ډول دی؟ ډېره زیاته مننه. کندهار کې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د پاکستان هیواد څخه د سپین بولدک له لارې د کډوالو کورنیو شمېر راتګ زیات شوی دی، ځکه په هغه هیواد کې یو ځل بیا ستونزې پر زیاتېدو دي. نو هره ورځ د 1 2 3 حتی تر 10 او 15 کورنیو پورې کډوالي کورنۍ د سپین بولدک له لارې هیواد ته راستنېږي او د دې په خپل هیواد کې مېشتېږي. نو د مسؤلینو د معلومات له مخې په تېر شاوخوا یوه کال کې دغه روان 1403 کال چې اوس
پای ته رسېدونکی دي. په دغه کال کې شاوخوا 1550 کورنۍ هېواد ته راستنې شوي دي چې د وګړو شمېر یې یعنې د کسانو شمېر یې 450,000 ته رسېږي. دغه سپین بولدک له لارې په تېر یوه کال کې هېواد ته راستنه شوي دي او د دې خپل په هېواد کې میشت شوي دي. همداراز مسؤلین وایي د 1400 په شاوخوا کې د هغه بندیان چې هلته پاکستان حکومت لخوا بندي شوي وو هغوی هم په زور راچړل شوي دي راړول شوي دي او دلته دوی خپلو کورنیو ته سپارلي دي. نو دا مهال هم د کډوالو کورنیو شمېر یا راتګ روان دي او کډوالي کورنۍ نور هم راځي هره ورځ تر 8 الی 15 کورنۍ پورې د سپین بولدک له لارې هېواد ته راستنېږي. رضوان صاحب طبعا چې دوی له پاکستان څخه بیرته خپل هېواد ته راستنېږي دوی بیړنیو مرستو ته هم ضرورت لري. په دغه برخه کې حکومت څه وایي چې مرستې ورسره دوی کوي یا نه خیریه بنسټونه؟ ډېره زیاته مننه. مسؤلین په دې اړه وایي چې د 2023 اکتوبر څخه چې کله د پاکستان هېواد څخه د کډوالو راشړل راپیل شول نو دلته په سپین بولدک ولسوالۍ کې پراخ امکانات په نظر کې ونیول شول. هر ډول امکانات لومړی چې دوی هېواد ته راستانه شي مخکې په سپین بولدک کې اوس په تختپل په انځرګي کمپ کې چې ډېر پراخ ځای دی خیمې دي او اتاقونه دي دوی کډوالي کورنۍ دلته راځي صفتېږي 2-3 شپې دلته کوي هر ډول امکانات ورته برابر دي. د اسلامي امارت لخوا څخه هرې کورنۍ ته 1000 افغانۍ او همداراز د نړیوالو مؤسسو څخه یو شمېر نغدي پیسې خوراکي توکي او نور کومکونه ورسره کېږي او دوی بیا خپلو سیمو ته استول کېږي. نو دلته پراخ امکانات ورته په نظر کې نیول شوي دي. مسؤلین وایي چې دوی د هرې کورنۍ ځانګړی خدمت کوي او بیا یې ښه په باعزته ډول سره خپلو سیمو ته استوي. راځو کندهار ته. په کندهار کې ویل کېږي چې په لومړي ځل باندې د کنیو کښت شوی دی. د کندهار په کوم ساحه یا په کوم ولسوالۍ او په کوم ځای کې د ګنیو کښت په لومړي ځل باندې ترسره شوی دی؟ ډېره زیاته مننه. ګنی هغه څه دي هغه خوږ نبات دی چې د هغه څخه بوره او همداراز ګوله تولیدېږي. نو په کندهار کې په لومړي ځل د ننګرهار ولایت څخه د ګني د نبات کلمونه راوړل شوي دي او دلته یې وده کړې ده. د مسؤلینو په خبره د دې ځای د هوا او خاورې سره توافق یې کړی دی او په ښه ډول غټ شوي دي او کروندګر ګټه ځینې اخلي. نو دا په لومړي ځل کندهار کې یو 2 کروندګرو دغه ګنی راوړی دی او دلته اوس استفاده ځینې کېږي. دغه ګنی کلل شوی دی چې مثلا یو کروندګر ویل چې دوی لومړی زرګونه بوټي راوړل بیا د زرګونه څخه 300 شاوخوا بوټي پاتې شول هغه بوټي غټ شول دا د یو کال کېږي بیا اوس د دې بوټي څخه دوی کلمونه اخلي او نور به تولیدوي او نور کروندګرو ته به یې ورکوي. نو ګنی که چیرې دلته تولید شي په پراخه کچه نو بزګر به ګټمن شي ځکه مسؤلین یې د کوکنارو یو ښه بدیل هم بولي او بله ګټه به یې دا وي چې اوس مهال افغانستان ته تر ډېره پورې بوره پاکستان هېواد څخه راواردېږي. نو دغه وارداتو کې به کمښت راشي خو البته دا یو پراخې کرنې ته اړتیا لري او ډېر خلک باید د ګني کښت ته لاس ورواچوي بیا هغه وخت دا کار شونې کېږي. اوس یوازې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د ګني پراخ کښتونه شته چې هغه د ټول هېواد لپاره بسنه نه کوي او کروندګر وایي چې دولت باید د دوی سره مرسته او همکاري وکړي چې دوی د ګني کښتونه زیات کړي او په اصطلاح بیا کار ځنې واخلي. وروستی موضوع که را سره پرې معلومات شریک کړئ په ځینو ولایتونو کې د پایتخت په شمول د ځینو خوراکي توکو بیې زیاتې لوړې شوي دي. آیا په کندهار کې هم همداسې د خوراکي توکو بیې په روژه کې لوړې شوي دي او خلک څه وایي په دې تړاو اندېښنې څه دي؟
ډېره زیاته مننه. بلکل لکه تاسو چې ویله د نورو ولایتونو په شان په کندهار کې د خوراکي توکو بیې لوړې دي، خلک ناراضه دي او دوی وایي چې اقتصادي ستونزې ډېرې دي، غربت دی، د خلکو په وسه نه ده. باید دولت دې ته ځانګړې نقصنامه وټاکي او نرخونه کنټرول کړي. په دې اړه د کندهار ښاروالۍ مسؤلین هم وایي چې دوی هڅه کوي نرخونه کنټرول کړي او د دغه چارې مخه ونیسي تر څو په د روژې میاشت کې خلک د بېوزلۍ سره مخ دي، هغوی په اصلاح خپلې اقتصادي چارې پر مخ یوسي او دغه توکي ارزانه په لاس ورشي. رضوان صاحب له تاسې مننه چې په خپرونه کې مو راسره ګډون درلود او د کندهار په کندهار کې په یو شمېر تازه موضوعاتو مو راسره معلومات شریک کړه. ډېره زیاته مننه. تاسو لیدونکو ته ښه ورځ غواړم. سلامت اوسئ. قدرمنو لیدونکو له تاسې هم مننه کوم. د خپرونې دا برخه پای ته رسیږي. مننه چې راسره یاستئ. لنډه دمه لرو، بیرته زر راګرځو. د خبر برخه ده. بیا هم ستړي مو شئ قدرمنو لیدونکو، په خیر راغلی. د خپرونې دوام دی او د خبر برخه ده. ګورو چې د افغانستان په شمول د نورو هیوادونو د نن او د پرون ورځې تازه او روان خبري راپورونه څه دي. یاسمین صاحب تر سټډیو را رسېدلې ده او دغه خبري راپورونه به ترېنه واورو. له هر څه وړاندې ورته هرکلی وایم. اغلې صاحب په خیر راغلې. سهار دې په خیر. ډېره مننه سوله جان. تاسو ته هم سلام. ستاسو هم سهار په خیر. په دې هیله چې ښه سهار به هم پیل کړی. ډېره مننه. ډېره مننه. سلام درنو لیدونکو، سهار مو په خیر. د روڼ سهار خپرونه ده او لکه څنګه چې همکاري مې یاده وکړه د خبر برخه ده. نن بیا هم د بېلابېلو برخو څخه د افغانستان او د سیمې په هکله باندې تازه او د تېرې ورځې یو شمېر خبرونه لرو. تازه خبرونه یې البته هیډلایني خبرونه که چیرې یاده وکړو، د اسلامي همکاریو سازمان د استازي له لورې د ترکي چارواکو سره د افغانستان په هکله باندې خبرې کول دي. همدارنګه د چمپیونز ټرافۍ د سیالیو پایلوبه هند لوبډلې ګټلې ده او په تورخم کې د افغان او پاکستاني سوداګرو ترمنځ ناسته چې بې پایلې پای ته رسېدلې ده. نو پایلې هم د همدې خبر څخه کوو. په تورخم کې د افغان او پاکستاني سوداګرو ترمنځ ناسته بې پایلې پای ته رسېدلې ده. د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي د یکشنبې په ماسپښین د افغان سوداګرو او قومي مشرانو او پاکستاني سوداګرو او قبایلي مشرانو ترمنځ د تورخم لارې د بیا پرانیستلو په تړاو ناسته له مطلوبې پایلې پرته پای ته رسېدلې ده. د مسؤلینو په خبره په دغه ناسته کې افغان پانګوالو له پاکستاني لوري غوښتي چې دغه لار ژر تر ژره د هر ډول تګ راتګ پر مخ پرانیزي. دا جرګه داسې مهال کیږي چې له تېرو 11 ورځو راهیسې پاکستاني لوري د تورخم دروازه د تګ راتګ پر مخ تړلې ده. د اتلانو جام سیالیو پایلوبه هند لوبډلې وګټله. دغه لوبه چې په دوبۍ کرکټ لوبغالي کې وشوه، نیوزیلند د هند لوبډلې ته د 7 لوبغاړو په زیان سره 252 منډو هدف وټاکه. هند دغه هدف د 6 لوبغاړو په زیان سره پوره او دغه اتلولي په خپل نوم کړه. دغه سیالۍ د 13 فبرورۍ میاشتې په 19مه د پاکستان په کوربتوب د اتو غوره لوبډلو ترمنځ پیل شوې وي چې پایلوبه د هند د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې وشوه. طارق علي بخیت له ترکي چارواکو سره په لیدنه کې د افغانستان په هکله باندې خبرې کړې دي. اسلامي همکاریو سازمان پر ایکس لیکلي دي چې افغانستان لپاره یې ځانګړي استازي طارق علي بخیت د سویلي اسیا په چارو کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت له رئیس سره په کتنه کې د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي موضوعاتو باندې بحث کړی دی. د ایکس په دې بیان کې راغلي دي چې دواړو لورو د افغانستان سرپرست حکومت له چارواکو سره د بېلابېلو مسایلو په تړاو د خبرو اترو پر دوام د افغانانو پر ملاتړ هم بحث کړی دی. د معلوماتو له مخې دغه کتنه د اسلامي همکاریو سازمان پر سکرټریت کې شوې ده او د افغانستان په هکله باندې مهم بحثونه شوي دي. کندوز کې 20 تنه د قمار وهلو په تور نیول شوي دي. د کندوز امنیه قمندانۍ په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د دې ولایت خان آباد ولسوالۍ کې د پولیسو له لوري 20 تنه د قمار وهلو لوبې په تور په 2 جلا جلا ځایونو کې نیول شوي چې 14 یې د شیخ علي سیمې او د خواجه بولک سیمې اوسیدونکي دي. د خبرپاڼې له مخې دغه کسان به له لومړنیو پلټنو وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته هم وسپارل شي. هواپیژندنې ادارې نن د هیواد په 14 ولایتونو کې د واورې او باران د ورېدلو اټکل کړی دی. د ټرانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هواپیژندنې ادارې نن د سالنګونو په ګډون د هرات، روزګان، غور، بادغیس، فاریاب، بلخ، سرپل، سمنګان، بامیان، دایکنډي، غزني، خوست، پکتیا، میدان وردګ، لوګر، پروان، پنجشیر، کاپیسا، لغمان، کونړ، نورستان، بغلان، بدخشان او تخار ولایتونو کې د واورې او باران د ورېدلو اټکل کړی دی. دغه ادارې د وړاندوینې له مخې د سالنګونو په ګډون په بېلابېلو سیمو کې به د باران اندازه له 10 تر 20 ملي مترو او د واورې اندازه له 10 تر 10 سانتي مترو پورې وشي.
سرپرست حکومت ادعا کوي چې داعش پر وړاندې مبارزې دغه ډله په پاکستان کې مرکز جوړولو ته اړه کړې ده. د اسلامي امارت ویاند ویلي د افغانستان خاوره په بشپړ ډول د داعش ډلې له حضوره پاکه شوې ده او دا مهال یا د ډله خپل فعالیتونه له پاکستانه پلانوي. نوموړي د امریکا پوځي تجهیزاتو او د باګرام هوایي اډې په اړه د ډونالډ ټرمپ څرګندونو ته هم اشاره کړې ویلي دي چې تجهیزات غنیمت دی او د باګرام هوایي اډې په اړه یې څرګندونې بې معنا بللې دي. نو سولې خبرونه همدومره په دې هیله چې ګټور واقع شي. سلامت اوسئ. مننه کوم. قدرمنو لیدونکو له تاسې هم مننه. خبر برخه پای ته رسیږي. فعلا لنډه دمه خو د خپرونې وروستۍ برخه لا هم پاتې. په خیر راغلی قدرمنو لیدونکو، د خپرونې دوام دی او وروستۍ برخه پیل شوه. د خبر برخه مو ولیده. له تاسې مننه چې تر دا مهال راسره یاستئ او د وروستۍ برخې لیدونکي هم یې. نو دغه برخه کې نن راسره اغلې نفیسه صافۍ میلمنه ده. ورسره غږیږو. موضوع مو ده اکثره وخت ځینې کسان به تاسو لیدلي وي د خبرو پر مهال باندې ورخطا کیږي. دغه خپله د خبرو پر مهال یا د خبرو په جریان کې ځینې کسان ولې ورخطا کیږي، دغه حالات ولې پرې راځي، عوامل یې څه دي، څنګه کولی شو چې د دغه ډول حالاتو څخه ځان وباسو، یعنې د حل لارې څه دي. له هر څه وړاندې نو اغلې صافۍ ته هرکلی وایم. بیا پر همدې موضوع سره خبرې اترې لرو. په خیر راغلی. سهار مو نیکمرغه. سلامونه. ستړي مه شئ. ستاسو سهار دې هم نیکمرغه وي. سلامونه لیدونکو ته هیلهمنده یم چې روغ جوړ به اوسیږي او په دې مبارکه میاشت کې طاعت او عباداتو ته یې ښه مخه کړې وي او د الله په دربار کې دا طاعت او عبادت قبول شي انشاءالله. ډیره زیاته مننه له تاسې هم او هیله ده په تاسې به هم روژه په خیر سره تیریږي. راځئ پیل به له همدې پوښتنې وکړو چې د خبرو پر مهال باندې یا د خبرو پر وخت کې ورخطا کیدل څه ته ویل کیږي، دا څه ډول حالات دی؟ ډیره مننه. زما په اند دا یو پراخه موضوع ده او پراخ خلک پکې ښکیل دي. دغه موضوع شاید له ما نه نیولې ډیرو خلکو سره، یعنې ژوند کې یو ځل حتما ورسره مخ شوي یاستو. ورخطا کېدل په خبرو کې سالنډي، لړزه، د اواز تغییروالی، دغه شیانې نښې دي چې انسان په خپل خبرو کې ورخطا کېږي او بالاخره هغه خبرې مکمل د مغز نه فرار کوي، بیخي ورکېږي هغه خبرې دي. نو دغې حالاتو ته موږ د خبرو په منځ کې ورخطا یو. بلکل. دا نو شاید ډېری کسان داسې وي چې دغه عوامل پکې شتون لري، خو علتونه به یې څه وي؟ اکثره وخت انسانان له دې نه ډار لري چې زه د مقابل طرف قضاوت لاندې را نشم. یعنې داسې وایي چې مثلا که زه په دې موضوع باندې وغږېږم کیدای شي هغه مقابل طرف دا موضوع خوښه نه شي، ځان قضاوت کوي، ځان کم احساس کوي، اندېښمن وي. بل لوري نه انسان داسې فکر کوي چې زه د ډېر ښه وبرېښېږم، ډېر د ښایسته وغږېږم، مطلب استراب لري دې نه چې زه د هغه څه چې غواړم د هغې نه دې لوړ واوسېږم. دغه استراب خپله دغه انسان نه خبرې ورخطا کوي او بالاخره له مغز نه هغه خبرې چې غواړي هغه تیښته کوي. بل لوري ته په کومې موضوع چې یو انسان غواړي خبرې وکړي هغې باندې پوره حاکمیت نه لري. کله چې حاکمیت ونه لري نو خامخا ته د خبرو کې ورخطا کیږي یا هم خبرې ونه خواږي خوازي. بلکل. بل لوري ته داسې وي چې کوچنیوالي پورې ربط ورکول کیږي. کیدای شي یو انسان په کوچنیوالي کې په یوې موضوع باندې یا په مکتب یا په کورنۍ کې چا ریشخند کړی وي یا یې تنبیه کړی وي یا داسې خبرې ورته کړې وي چې هغه نه غواړي چې دوباره په جمع کې د جرأت وکړي چې یو خبره وکړي. کله چې خبره کوي نو بالاخره خبرې ته ورخطایي لوري ته ځي. ځینې عمده دلایل دا دي، نور دلایل هم لري خو عمده دلایل هم دا دي. خو بیرته یو انسان که چېرته مقابل شخص یا مقابل لوري سره غږېږي څنګه ځان ته ډاډګیرنه ورکولی شي، دغه حالت څه ډول کنټرول کولی شي، د کنټرول په برخه کې څه باید وکړي؟ اکثره وخت که چیرې په یو اجتماع کې غږیږي یا یو جلسه نیسي هغې کې غږیږي، لومړی خو هغه خلکو سره مخکې له مخکې لږ لیدنه وکړه، های کنټک ورسره ولره، سترګې په سترګو شه ورسره، هغو سره لږ په نورو موضوعاتو وغږیږه، ورسره عادي شه. دویمه خبره کمې موضوعات چې ما وویلې مخکې هغه موضوعات بالکل نادیده ونیسه. انسان اشتباه هم کیږي، بالکل اشتباه کیدای شي ستا مقابل طرف ته هیڅ معنا ونه لري، کیدای شي هغه بیخي نظر ته یې دغه ستا اشتباه نه وي راغلي، نو ته عادي واوسېږه. بل د خلکو قضاوت بیخي نادیده ونیسه.
که ستا خپل ځان ته ډاډګرنه ورکړله چې زه وغږېدلم د جرأت مې وکړلو خبرې مې وکړلې خلک چې هر څه فکر کوي دي درېیمه دا چې هغه څه چې ستاسې په ګذشته کې یا تیر وخت کې شوي دي هغه هم نادیده ونیسه هغه یو څه چې تیر شول ته کوشش وکړه هغه را روغ کړي په آینده کې هغې ته یو داسې څه ورکړي چې تا تیر وخت کې دا کار کړی و په آینده کې هغه کار دوباره تکرار نه کړي بلکې دوباره یې داسې کړي چې را روغ یې کړي خو هغه اشتباهات چې ته یې تر پښو لاندې کړې او مخې ته لاړ شي انشاءالله دغه کار را رغېږي هغه ستونزه چې په دغه برخه کې لري ورته کار کېږي له منځه ځي کرار خو د کورنۍ خبره تاسې وکړله په کور کې یو ماشوم وي که مثلا یو فرد وي کورنۍ مسؤلیت څه کیدای شي کوم ډول تمرینونه باید کورنۍ ورکړي ورسره مرسته وکړي تر څو دی قوي او جرأتمند واوسي دا ډیره مهمه ده اکثره وخت زموږ په پښتنه ټولنه کې بیا دا ډیر مخته کیږي ماشوم په یو موضوع کې وغږیږي بیا دا ورته خلک ورته وایي چې دا ستا کار نه دی دې کې مه غږېږه ته نه پوهېږي په دې خبرو باندې نه داسې مه کوئ بلکې د هغې خبرې ته احترام درناوی وکړئ هغو ته غوږ کیږدئ چې دی څه وایي دا هغو ته جرأت ورکوي مثلا که غلطه خبره یې وکړله ورته وایي راشه هلته کښېنه زه دې پوه کړم دغه خبره دې دغې ځای کې داسې وه دا به داسې راروغه کړو کنه هغه ماشوم جرأت اخلي ګوره دې ما سره مشوره وکړله زما خبره څومره اهمیت وه په آفرین شاباسي دې خبرو باندې دو ته جرأت ورکوه بالاخره مقابل انسان دې خدای وکړي چې یو رئیس جمهور دې اوسیږي ورسره ناست وي هغې ته بیا معنا نه لري هغه خپله هغه خبره ښه په عادي ډول باندې ورسره کولی شي په ځان اعتماد باور لري که نه اعتماد او باور څومره مهم دی چې یو کس باید ولري په ځان چېرته اعتماد وړاندې تاسې یو مثال ورکړه که نه چې خپل په موضوع باندې حاکمیت نه لري خبرې ورنه ګډې وډې کېږي څومره مهمه ده چې اعتماد په نفس ولري اعتماد په نفس ډیر مهم رکن دی یعنی ما باید خبرو کې یادوري هم کړی وی مهم رکن د دې ده چې موږ په خبرو کې ګډوډي رانشي کیدای شي ځینې وخت یو انسان په خپلو موضوع باندې حاکمیت ونه لري که اعتماد په نفس ولري هغه موضوع مکمل راټولولی شي مکمل یې کولی شي چې ځان سره یې کنټرول کړي او په هغې موضوع باندې ښه وغږېږي دا ډیره مهمه ده که اعتماد په نفس دې ولرلو ته د خلکو قضاوت معنا نه لري دا هم درته معنا نه لري چې تیر وخت کې مې څه کړي وو مخکې ځي دا هم درته معنا نه لري چې کیدای شي دغه ناست خلک د تخصصي واوسیږي یا د مانه لوړ واوسیږي که چیرې اعتماد په نفس ولري خدای دې وکړي چې ته په هر مقام کې واوسیږي کولی شي چې خپله خبره دې ښه صحیح وکړي دا ډېر زیات رول لري په دې کې چې زموږ خبرې ګډې وډې نشي اکثر ځوانان هم داسې دي که نه پیدا کېږي اکثر ځوانان وي چې خصوصا نجونې پیغلې نجونې ځوانان نارینه وي هغوی هم دغه ستونزه لري دغه حالات ښه استعداد به لري خو ماګم هغه کله چې د استعداد د ښکاره کېدلو وخت راځي او یا هم حتی ځینې داسې ځوانان وي یا داسې ماشومان وي په کور کې چې خپل د مور او پلار په مقابل کې خبرې نشي کولی ځینې داسې ځوانان او داسې ماشومان وي چې هغوی د پلار نه ډېره ویره لري دغه خپله پلار نه او د مور نه ویره درلودل په ماشوم باندې څه ډول اغېزې درلودی شي دغه د مور او د ماشوم ترمنځ یا د لورګانو او د اولادونو چې هغه ځوانان وي او که چېرته کوچني وي رابطه یې باید څه ډول وي زما په اند باندې که چیرې موږ فضا ورته ډیره د ملګرتیا او ډیره د شفقت جوړه کړو انشاءالله چې دا به ډیره ښه وي د هغې نه چې دیکتاتوري شکل ولري د هغې نه چې موږ داسې وکړو چې هغه ماشوم ویروو ویډر کړو ډیری خلک په همدغې ځای کې په سا کې ولیدلي وي خو یعنی کیدای شي په 99% کې 1% داسې خلک وي چې له دې سا نه راوځي او جرأت کوي د خلکو مخکې وغږیږي باید دا ډیره فایده لري چې مثلا ځوانان یا ماشومان په کورنۍ کې د مینې په شکل باندې وپالل شي که چیرې تاسې فضا ورته ډیره راتنګه کړئ هغوی ډیر غلط ځای ته ځي یعنی په پټه باندې کولی شي خپل نور کارونه مخې ته یوسي که نه نو کیدای شي دا په ډیر تاثیر ولري حتی مکاتبو کې دا جرأت نه کوي چې جګ شي درس دی تشریح کړي په پوهنتونونو کې درس تشریح کول زه نه پوهېږم کیدای شي نور عوامل ولري خو زه درته یو مثال وایم زما یوه زده کوونکې وه دی لاړله قابلګي ته کامیابه شوې وه خو دوی سیمینار لرلو ما ته یو ورځ زنګ راوکړل وویل چې استاد زه غواړم چې داسې جرأت ولرم لکه څنګه چې ته لرې زه غواړم چې هماسې تشریحات ورکړم لکه څنګه چې تاسې کوئ
ما ورته ویل دا خو اسانه خبر ده ولې ته یې نشي کولی ته یې کولی شي وایي څه وکړم چې ویې کړم زه چې کله جګه شم د صنف په مخ کې مکمله لړزېږم اواز مې لړزېږي خبرې مې رانه ګډې وډې کېږي دومره مې لوستلي هغه هر څه مې له مغز نه لاړ شي نو بیا جام پاتې کېږم هغلته ما ورته ویل دا هېڅ ستونزه نشته ته عینې ته ودرېږه ته فکر وکړه چې یو متخصص تا سره مخامخ ولاړ دی او ته د یو متخصص مخکې غږېږي نو دوی وی چې صحیح ده زه به دا کار وکړم سبا ته یې سیمینار و دې وکړلو ویل ما خو ډېره ښایسته تشریح وکړه مال اوس دې د کورنۍ ټول غړي راجم که هغه ته دا سیمینار ورکړه هغه چې کله دا کار کړی و نو سبا ته چې سیمینار ورکړی و ما ته یې زنګ را وکړلو استاد پوهېږي ما بیخي سیمینار ډېر ښایسته ورکړلو او دا خلکو هم فکر وکړو چې دا زه نه یم دا بل څوک ده یعنی کولی شي انسان که چیرې دغسې تمرینونه وکړي خپل په خبرو باندې حکمیت پیدا کړي کولی شي خو کورنۍ په دې کې رول لري کورنۍ کولی شي چې همداسې خلک تشویق کړي ورته ووایي چې ته دې دا خبره په دغه شکل باندې وکړه په دغه شکل باندې وکړه خپله بیا همدغه تمرین کول او هوډ څومره مهم دی په ژوند کې ډېر زیات مهم دی ډېر زیات کیدای شي زه هم داسې یو څوک اوسېږم چې داسې یو کورنۍ کې اوسېږم چې ډېر مې پلار واقعیت هم داسې دی پلار مې زما ډېر غوسناک دی موږ د هغې مخکې خبرې نشي کولی حتی د کوچنیوالو نه که نه خو اوس کولی شم په رسانه کې وغږېږم دا به کیدای شي زما د تمرین وجه وي کیدای شي ما ډېر تمرین کړی وي کیدای شي ما خپل نفس خپله قوي کړی وي چې زه دا کار کولی شم نو تمرینونه رول لري ولې نه کولی شي بالکل ما درته غټ مثال درکړلو مننه آیا ورخطا کېدلو پر مهال باندې کله چې یو فرد په خبرو کې ورخطا کېږي هغه باید چوپتیا اختیار کړي یا نه وغږېږي نه کله چې ورخطا شولې 2 دقیقې مکس کول ستا خبرې ګډوډ کوي نه 2 دقیقې ارامه شه اوږده ساه واخله اوږده ساه واخله په دې صورت کې تا ته یو ارامتیا راځي بیا دغه نفر سره سترګو په سترګو شه دا تا ته ډار نه دا تا ته انرژي درکوي بعد له هغه نه د خبرو ته ادامه ورکړه ډېره ښه ده او څنګه کولی شو چې د نورو خلکو خبرو ته ښه غوږ ونیسو چې مقابل لوری څه وایي د هغې خبره موږ واخلو د هغوی د خبرو په تایید ورسره وغږېږو بالکل دا چې کله ته د اضطراب یا دغه کم ورخطایي چې لري دا لږ را کنټرول کړي او مقابل شخص سره مکملا هم د مغز نه هم د سترګو نه مخامخ کینې ورته وګوري کولی شي چې داسې تماس ولري نو بیا کولی شي چې د هغه سوال هم واخلي او په هغه باندې ښه وغږېږي ډېره زیاته مننه چې په خپرونه کې راسره مو حضور درلود ډېره مننه خوشحاله یم چې داسې یو موضوع وغږېدلم ځکه چې ډېری خلک له دې مشکل سره مخامخ دي او انشاءالله چې یو څه ورته ورکړل شوي وي چې دوی ترې استفاده وکړي سلامته اوسئ قدرمنو لیدونکو له تاسې نه هم مننه چې راسره وئ تر دا مهال او خپرونه مو د پیل نه تر پای پورې راسره ولیده موږ ته اجازت راکړئ تر بیا چې زه سوله افغان شهید د خپلو ټولو تخنیکي همکارانو په تخنیکي ملتیا اساسې درانه چوپړ ته راځم پاتې ورځ مو نیکمرغه لویه له عمل له لیدلو مو مننه